خالقا يجهزني إلى دار البلاد متحرم لكرامتي بهواني متحرم لكرامتي بهواني منازل رحماني عفوا عن جبت لغفلة الإنسان ضاع الحياة بعزة وأمان فكرت في الدنيا خلق په دې پیړۍ کې مخترع وصل چې داغه د اسلام او داغه د دین خدمت کوي همدغه یو نوې ځوان د نن څخه تقریبا 15 کاله تر مخه د طب د پوهنځي څخه په ډېر بریالیتوب کامیاب شو او د خپل راتلونکي لپاره ډېره ښه هیله لري. مور او پلار یې هم خپل دې اولاد ته د امید په سترګه ګوري چې د دوی دا پیاوړی زوی به یو ډېر بریالی ډاکټر سي. خو د الله پاک بیا څه بل شان رضا وه. د شیخ احمد جدا صاحب سفر و بمبئی ته د دې ځوان ټول ژوند ور بدل کړي او هغه ځوان دا د ستاسي و مخ ته بل څوک نه دی، هم د هغه ډاکټر ذاکر نایک دی. الله پاک ته د په ذهن کې داسې انقلاب راوستی چې د په خپل د بدنونو علاج پرېښوی او د ارواحونو و علاج ته مخه کړه. د دین خدمت یې شروع کړي، د ډاکټرۍ سره خدای پاماني وکړه او د دعوت په میدان کې دا دې رامخته شو. نوې نوې تجربې یې وکړې تر څو د دعوت کارونه په ډېره ښه توګه او په سمه توګه پر مخ باندې بوځي. د اسلام سره سره د نورو مذهبونو کتابونه هم مطالعه کړي دي، د نورو مذاهبو مهم کتابونه یې مطالعه کړي دي، په هغه کې ښه مهارت پیدا کړي. دا د ده یو ښېګڼه ده چې دی د اسلام او نور مذاهبو د کتابونو ځان زده کوونکی بولي. د ده مینې او محبت او دا نن سبا چې څنګه د اسلام حالت دی دی و دې ته اړ کوي چې په دې برخه کې نور هم کار وکړي. د اسلام د اصلي څېرې د ښودلو دپاره د نړۍ د مختلفو هېوادونو دوره کړې ده او د اسلام اصلي څېره خلکو ته ورښولې ده. همدغه ډول زموږ په هېواد هندوستان کې د مختلفو ښارونو دوره کړې ده چې په سر کې ډیلی دی، ستاسو خپل ښار حیدرآباد دی، په بنګلور ښار کې په خاص ډول د هلته یوه ډېره تاریخي وینا کړې ده. شری روي شنکر سره مباحثه وه. دا مباحثه په ژوندۍ بڼه هم نشر شوه. زه خپلې خبرې نور سره رانغاړم. د ډاکټر ذاکر څخه دا هیله کوم چې دی نن و تاسو ټولو ته اسلام د انسانیت لپاره رحمت دی نه زحمت پر دې موضوع باندې وینا وکړي. ډاکټر ذاکر نایک، موضوع اسلام د انسانیت لپاره رحمت دی نه زحمت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى أهله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زما محترمو مشرانو او زما زړه راتیرو وړونو او خويندو، زه تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم په اسلامي طریقه سره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه ډیر زیات خوشاله یم چې زه یو وارې بیا 6 کاله وروسته یو وارې بیا د حیدرآباد و ښار ته و تقریر کولو ته راغلی یم. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې زه تقاریر اکثره په انګریزي ژبه کوم. په ځینو ځایونو کې چې کله ځینې کسان راڅخه غوښتنه کوي نو زه کوشش کوم چې زما په کمزوره اردو یا هندي کې زه کوشش کوم چې تقریر وکم. ولې چې ما زده کړې یوازې په انګریزي ژبه کې کړي دي نو دا معلومداره خبره ده چې په دې اردو تقریر کې به زه ډېرې غلطیانې وکم. نو په همدې خاطر د دې تقریر په پیل کې لا زه ستاسو د ټولو څخه بخښنه غواړم او دا هیله لرم
چې تاسو به دا غلطي نظر انداز کوئ او د تقریر پیغام ته به پاملرنه کوئ. د نن د تقریر موضوع ده اسلام د انسانیت دپاره رحمت دی نه زحمت. اسلام د سلام توري څخه یا سلام څخه اخیسته شوی دی چې معنا ده سلامتی یا امن. اسلام د سلم د لفظ څخه هم راغلی دی چې معنا ده خپل رضا د خدای پاک په واک کې ورکول. په لنډ ډول د اسلام معنا ده سلامتی یا امن حاصلول الله تعالی ته د خپل رضا په اختیار کې ورکول څخه ورسته. اسلام یو داسې مذهب دی چې د انسان دواړه ضرورتونه ورپوره کولای شي، جسمانی هم روحانی هم. د اسلام تر ټولو مهم کتاب قرآن مجید دی. دا قرآن مجید د الله سبحانه و تعالی اخرنی کتاب دی چې پر محمد صلی الله علیه و آله وسلم باندې نازل شوی دی. په قرآن عظیم شان کې د انسانیت د ستونزو حل سته. په ټوله نړۍ کې تر ټولو کتابونو ډیر مهم کتاب دی. د انسانانو د درد دوا ده. د ټول انسانیت لپاره یو پیغام دی. و ټولو انسانانو ته یو لارښوونکی دی. د رحمت او حکمت سرچشمه ده. د گمراهانو لپاره لارښود دی. د غافلانو لپاره تنبیه دی. د لار روکو لپاره رڼا ده او بیا هم د لار روکو لپاره رهبر دی. د انسانانو لپاره رحمت او برکت دی. د شک کوونکو لپاره اطمینان دی. دا کتاب د ټولو ناروغیو درملنه ده. په مشکلاتو کې د مبتلا انسانانو لپاره رحمت دی. د بیچارهګانو چارهګر دی او د نا امیدو لپاره یو امید دی. دا د الله تعالی سبحانه و تعالی اخرنی پیغام قرآن مجید د ټول انسانیت د ستونزو حل دی. الله جل جلاله په سورۃ رعد کې فرمایي 13 نمبر سورۃ 38 آیات لكل اجل کتاب او په هر دوره کې الله یو کتاب نازل کړی دی. الله جل جلاله ځینې کتابونه نازل کړي دي. خدا قرآن مجید د الله تعالی جل جلاله اخرنی کتاب دی چې پر محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی. دا څومره کتابونه چې او څومره وحی چې د قرآن عظیم شان تر مخه نازل شوی دی هغه یوازې د یو قوم د پاره وي او د هغوی ټولو پیغام په بشپړ ډول یوازې د یو لږ وخت د پاره وو. مگر ولې چې قرآن عظیم شان د الله تعالی اخري کتاب دی، اخري وحی دی، نو په دې خاطر یوازې د مسلمانانو د پاره نه یا یوازې د عربو د پاره نازل شوی نه دی. قرآن مجید د ټوله انسانیت د پاره دی. الله جل جلاله په سورۃ ابراهیم کې فرمایي 14 نمبر سورۃ لومړی آیات الف لام را ما نازل کړی دی دا کتاب قرآن عظیم شان پر محمد صلی الله علیه وسلم باندې ترڅو هغه انسانیت د تاریکی څخه ورنا ته راولي. الله جل جلاله داسې نه دی فرمایلی چې ما قرآن عظیم شان پر محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړي ترڅو هغه مسلمانان یا یوازې عرب د تاریکی څخه ورنا ته راولي. مگر الله جل جلاله فرمایي چې ما دا کتاب نازل کړی دی پر محمد صلی الله علیه وسلم باندې ټول انسانیت د تاریکی څخه ورنا ته راوباسي. الله جل جلاله په سورۃ ابراهیم کې فرمایي 14 نمبر سورۃ د 50 آیات دا قرآن یو پیغام دی د ټوله انسانیت لپاره او خبرداري راکوي چې خدای الله یو دی او د فکر د خاوندانو لپاره دا یو هدایت دی. الله جل جلاله په سورۃ بقره کې فرمایي 2 سورۃ 115 آیات د روزې میاشت هغه میاشت چې قرآن عظیم شان پکې نازل شوی دی د دې عالم لپاره او د ټوله انسانیت لپاره یو هدایت دی. مگر الله جل جلاله فرمایي
په سورت زمر کې 9 سورت 41 آیات الله وايي ما دا کتاب نازل کړي پر محمد صلی الله علیه وسلم باندې ترڅو چې هغه وټوله انسانیت ته هدایت وکړي یوازې مسلمانانو او یا یوازې عربو ته نه بلکې وټولو انسانانو ته دا قرآن مجید د ټوله انسانیت د ستونزو د حل لپاره دی او الله جل جلاله په سورۃ فاطر کې فرمایي 15 سورت 23 آیات وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ نسته داسې قوم چې هغه ته د خبر ورکولو الله څوک نه وي استولی الله تعالی جل جلاله په سورۃ رعد کې فرمایي 14 نمبر سورت 9 نمبر آیات وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ وهر قوم ته د لارې د شوولو الله پاک یو څوک راستولی دی الله یو خبر ورکوونکی ورلېږلی دی محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي په مشکات المصابیح کې 3 نمبر جلد حدیث نمبر 5910 الله جل جلاله ودیم ذکر 1,40,000 پیغمبران را لېږلي مګر دا څومره پیغمبران چې د محمد صلی الله علیه وسلم تر مخه راغلي دي هغه یوازې د خپل قوم د پاره و د هغوی ټول پیغام به په بشپړ ډول د یو محدود وخت د پاره و مگر محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله اخرنی پیغمبر دی هغه یوازې د مسلمانانو یا عربو د پاره نه دی رالېږل شوی الله تعالی په سورۃ انبیاء کې فرمایي 20 سورت 109 آیات وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین الله جل جلاله محمد صلی الله علیه و آله وسلم د ټولو عالمونو د پاره رحمت رالېږلی دی او د ټول انسانیت د پاره هم الله جل جلاله فرمایي په سورۃ سبا کې 14 سورت 28 آیات وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا الله پاک محمد صلی الله علیه وسلم یو عالمی پیغمبر را لېږلی دی ترڅو هغه وخلکو ته سیده لار وروشي او د بدو څخه راوګرځي په دې خاطر چې محمد صلی الله علیه وسلم آخري پیغمبر وو نو یوازې د عربو او یا مسلمانانو د پاره نه دی را لېږلی بلکې د ټولو انسانانو د پاره را لېږلی دی نن چې موږ دا نړیوالې رسنۍ وینو یا نړیوالې رسنۍ لولو موږ دا وینو چې د نن دا نړیواله رسنیانې که هغه نړیوالې ورځپاڼې وي نړیوالې مجلې وي نړیوال د راډیوګانو اسټیشنونه وي یا نړیوال د سپوږمکۍ تلویزیوني چینلونه وي په دې کې موږ وینو او اورو او ویل کېږي چې اسلام د انسانیت لپاره زحمت دی دا نړیوالې رسنۍ وایي چې اسلام د انسانیت لپاره یو ستونزه ده دا نړیوالې رسنۍ دغه پیغام خوروي چې اسلام د انسانیت لپاره زحمت دی اسلام د انسانیت لپاره ستونزه ده او موږ وینو چې ډېر منفي تبلیغات کیږي په دې رسنیو کې او د اسلام په باره کې غلطي وسوسې پیدا کوي یو سرلیک چې په ټایم مجله کې خپور شوی و پر 14 د اپریل په کال 1989 کې 14 د اپریل 1989 ټایم مجله او په هغه کې لیکلی و چې په 1.5 کلونو کې د 1800 سنې څخه نیولې تر 1950 پورې په دې 1.5 کالو کې پرله پسې د 8,000 څخه زیات کتابونه د اسلام پر خلاف لیکل شوي دي تر 8,000 زیات د اسلام پر خلاف کتابونه لیکل شوي دي د دې معنی ده هر ورځ تر یو زیات کتابونه لیکل شوي دي په دې 1.5 کلونو کې او د هغه څخه وروسته دا شمیره نور پسې زیاتیږي او په خاص ډول د 11 سپټمبر 2000 لومړي کال وروسته دا تعداد څو چنده اضافه شوی دی هر ورځ څو کتابونه لیکل کیږي د اسلام پر خلاف او د محمد صلی الله علیه وسلم پر خلاف او رسنۍ ډېر کړنې په کار اچي چې اسلام په بدنامه کې اکثره دا رسنۍ د کمزورو مسلمانانو کړنې را اخلي
اکثره د هغو مسلمانانو چې په نامه مسلمانان دي چې په خپل ورځني ژوند کې د اسلام پر لار باندې نه دي روان، د دغو خلکو نظرونه یا کړنې رسنۍ را اخلي او بیا وایي چې دغه عام مسلمانان دي. اکثره مسلمانان دغه شان دوی د مسلمانانو د کمزورو خلکو انظر را اخلي او خلکو ته ورشي. په ډیرو مذاهبو کې ډیر خلک ستا او په اسلام کې یو څه خلک ستا چې په خپل مذهب عمل نه کوي. رسنۍ هغه خلک خپل هدف ګرځي او خلکو ته په دې ډول ورمعرفي کوي چې اکثره مسلمانان دغه شان دي. که چیرې یو نوی موټر و خرڅلاو ته راووځي، د بیلګې په ډول مرسیډیز 500 ACL، که یو نوی مرسیډیز بازار ته راووځي او تاسو غواړئ چې دا ځان ته معلومه کړئ چې د دې موټر رفتار څنګه دی او کمپنۍ د هغه موټر وجلو ته یو داسې څوک کښېني چې هغه په موټر چلولو بیخي پوهېږي نه، موټرواني لا هم نه پیژني، هغه شخص د موټر د چلولو پر وخت موټر چکروي، موټر عیبي کوي. اوس تاسو دا ماته ووایاست چې تاسو ملامت څوک ګڼي، تاسو ګناهکار څوک ګڼي، مرسیډیز موټر یا موټروان؟ طبیعي خبره تاسو موټروان ملامتوئ، ګناهکار یې ګڼي. که تاسو دا لیدل غواړئ چې دا موټر څومره ښه دی، څه خو بیان یې دی، نو باید د هغه موټر په باره کې څېړنه وکړي. څو کسان ځای وي، څومره شان پکښې ځایېږي، جوړ یې څنګه دی، رفتار یې څنګه دی، د ژغورنې انتظامات یې څنګه دي. په دې ډول که تاسو د اسلام په باره کې معلومات حاصلوئ نو تاسو مسلمانانو ته مه ګورئ، تاسو د اسلام د کتابونو مطالعه وکړئ او د اسلام بنسټیز کتاب دی قرآن مجید او د محمد صلی الله علیه وسلم صحیح احادیث. که تاسو په اسلام ځان خبرول غواړئ نو قرآن مجید تلاوت کړئ او د محمد صلی الله علیه وسلم صحیح احادیث ولولئ، بیا به نو تاسو په دې وپوهیږئ چې اسلام څنګه مذهب دی. که تاسو غواړئ چې موټر وازموئ نو یو داسې با تجربه او په کار پوه موټروان د سټرینګ و شاته کښېنوئ چې موټرواني یې زده وي. که تاسو دا غواړئ چې تر ټولو یو ښه مسلمان ووینئ نو بهترینه مثال او تر ټولو ښه مثال یې دی محمد صلی الله علیه وسلم. دا یوه طریقه ده د رسنیو چې اسلام بدنامه کړي. دوهمه طریقه چې رسنۍ استعمالوي هغه ده د قرآن مجید د ډیرو آیاتونو حواله ورکوي او هغه آیاتونه پر بل خوا واړوي، یعنی د تفسیر څخه خلاف یو شی ولیکي. د قرآن مجید آیاتونه را اخلي، تفسیره پر کوي، خو هغه د پس منظر خلاف دی. او تر ټولو عام آیات چې رسنۍ را اخلي د اسلام د بدنامولو دپاره هغه دی چې په قرآن عظیم شان کې لیکلي دي چې چیرې مو هم کافر ولیدئ هغه په قتل ورسوي. او اکثره د اسلام پر خلاف د کتابونو لیکونکي د اسلام مذهب ته دغه آیات ته طرف څخه ګوري. او په دې هیواد کې په هندوستان کې چې د اسلام پر خلاف کم سړی څه لیکي د هغه نوم دی ارون شوري. تاسو به د هغه نوم حتما اورېدلی. هغه هم په خپل کتاب د فتواو نړۍ کې لیکلي دي. هغه د قرآن مجید حواله ورکوي د سورت توبه 9 سورت 5 آیات په قرآن عظیم شان کې لیکلي دي. هغه سړی وایي چې په قرآن عظیم شان کې الله تعالی جل جلاله فرمایي چې چیرې موم کافر په مخه درغلی، ملحد غیر مسلمان یو بل هندو، تاسو هغه په قتل ورسول. او کله چې موږ قرآن عظیم شان پرانیزو او سورت توبه 9 سورت 5 نمبر آیات تلاوتوو، په هغه کې بېشکه لیکلي دي چې چیرې هم تاسو مشرکین پیدا کړئ د هغوی قتل وکړئ. خدا یو بل ډول دی، د پس منظر څخه خلاف دی. په پس منظر د خبرېدو دپاره موږ باید تلاوت کو سورت توبه د لومړي آیات څخه.
په لومړي دوهم دریم څلورم او پنځم آیاتونو کې الله جل جلاله فرمایي که صلح و امنیت و اوربند و د مسلمانانو او د مکې د مشرکینو تر مابینځ او دا صلح د هغې بلې غاړې یعنی د مکې د مشرکینو د خوا څخه ماته کړل شوه. الله جل جلاله په سورت توبه نهم سورت 5 آیات کې فرمایي د مکې و مشرکینو ته که چیرې تاسو په 4 میاشتو کې خپل ځانونه اصلاح نه کړئ نو د جنگ اعلان دی. ولی چې همدغه مشرکینو صلح ماته کړې ده او د دې وروسته چې کله جنگ کیږي الله جل جلاله په سورت توبه نهم سورت 5 آیات کې فرمایي چې د جنگ په میدان کې وایي چیرې هم تاسو مشرک پیدا کړئ هغه په قتل ورسوي. دا د جنگ په میدان کې الله تعالی و مسلمانانو ته وایي. دا یو عامه خبره ده چې هر سپاسالار د خپلو عسکرو د همت لوړولو دپاره دا نه ورته وایي چې ته کور ته ولاړ شه ماته ومنه چې کله چې دشمن ولیدي نو د بیرې څخه وزغله. هیڅ یو سپاسالار و خپلو عسکرو ته د همت ورکولو دپاره دغه وایي چې کله هم ته دشمن ته د جنگ په میدان کې مخامخ سوې بیریږه مه ورسره وجنګېږه هغه په قتل ورسوه. په همدغه پس منظر کې الله جل جلاله و مسلمانانو ته وایي چې کله هم دشمن چې کله هم کافر د جنگ په میدان کې ستاسو مخ ته د جنگ دپاره راسي نو تاسو مه بیریږئ تاسو هغه په قتل ورسوئ تاسو مه بیریږئ تاسو دی قتل کړئ. نو دا د جنگ د میدان خبره ده چې الله جل جلاله و مسلمانانو ته وایي چې کله هم تاسو د کافرانو سره د جنگ په میدان کې مخامخ سئ هغه قتل کړئ. د مثال په ډول کچيري امریکا او ویتنام سره جنگیږي او د امریکا د پوز مشر و خپلو عسکرو ته د جنگ په میدان کې دا وایي چې کله ویتنامیان په مخه درله نو هغه قتل کړي. کچيري زه دا په د اوسني وخت کې وایم چې د امریکا ولسمشر اوس وایي په کم ځای کې هم ویتنامي په مخه درغلی نو هغه قتل کړي نو زه به د هغه څخه سم کساب جوړ کړم. دا خو یو عمل دی چې د جنگ په میدان کې ترسره کیږي او موږ په پوهیږو. زه پوښتنه کوم د هارون شوري څخه چې تر اوسه یو مسلمان هم د هارون شوري د قتلولو کوشش کړی دی؟ تر اوسه مو یو ځای لوستلی دی؟ که دا چیرې رښتیا وای نو هارون شوري به اوس ژوندی وای په هندوستان کې. نو په دې سره دا ثابتېږي چې په قرآن عظیم شان کې هیڅ چیرې هم نه دي لیکلي چې الله جل جلاله دا وایي چې چیرې مو کافر پیدا کړي د هغه قتل وکړي. دا د جنگ په میدان کې دي چې دشمن ستاسو و مخ ته راسي تاسو بیریږئ مه هغه په قتل ورسوئ. او هارون شوري په خپل کتاب کې د سورت توبه نهم سورت 5 نمبر آیات څخه یو دم غورځي اوم آیات ته هر یو عام سړی به په دې پوه سي چې په 6 نمبر آیات کې د دنه ناروغي علاج سته د هارون شوري د ناروغي حل سته. په 6 نمبر آیات کې الله جل جلاله فرمایي چې کچيري دشمن کچيري مشرک ستاسو سره صلح کوي امن غواړي نو یوازې هغه پرېږدئ مه هغه په ډیر حفاظت سره یو محفوظ ځای ته ورسوي او پرېږدي. په دا اوسنۍ زمانه کې تر ټولو رحمدله سپهسالار بخپلو عسکرو ته دا وایي که چیرې دشمن روغه کوي نو هغه پرېږدي. خو مګر دلته الله جل جلاله فرمایي چې یوازې پرېږدئ مه بلکې په ښه حفاظت سره یو ښه خوندي ځای ته بوځئ او پرېږدي. او چې څومره آیاتونه تاسو په قرآن مجید کې تلاوت کوئ چې پکښې راغلي چې د جنگ په میدان کې تاسو کافران قتل کړئ د هغه څخه دستي وروسته به لیکلي وي صلح تر هغه ښه ده روغه جوړه ښه ده. دغه دوهمه طریقه ده چې رسنۍ د اسلام د بدنامولو دپاره کاروي. درېیمه طریقه رسنۍ د اسلام په باره کې داسې شیان بیانوي
چې هغه په اسلام کې بیخي نسته. داسې شان په اسلام کې نسته. او اکثره وختونه رسنۍ دا وایي چې اسلام د انسانیت لپاره زحمت دی، او په څو واره رسنیو اسلامي تعلیمات په داسې شکل وړاندې کړي دي، دا تعلیمونه په اسلام کې وي، خو ولیدي یې په داسې طریقه وړاندې کوي لکه دا چې د انسانیت لپاره یوه ستونزه وي، لکه د انسانیت لپاره چې زحمت وي. نو که موږ په دې تعلیماتو پوه سو، نو بیا موږ ته معلومه سي چې دا تعلیمات رحمت دی، زحمت نه دی. دا ستونزه نه ده، بلکې د انسانیت د ستونزو حل دی. د مثال په ډول رسنۍ دا وایي مسلمانان بنیاد پرسته دي، مسلمانان بنسټپاله دي. د بنسټپاله معنا څه ده؟ دا د بنسټپاله توري څه معنا لري؟ بنسټپاله هغه څوک دی چې پر بنسټیزو خبرو عمل کوي. او که چیرې یو انسان غواړي چې ښه ریاضي پوه سي، نو پر هغه باندې دا فرض ده چې هغه د ریاضیاتو په بنسټیزو خبرو ځان پوه کړي او پر هغه باندې عمل وکړي، تر څو چې هغه د ریاضیاتو په ډګر کې د ریاضیاتو په څانګه کې بنسټیز ونه اوسېږي، تر هغو پورې به د ده څخه ډېر ښه ریاضي پوه جوړ نسي. که چیرې یو سړی غواړي ښه ساینس پوه سي، د هغه دپاره دا ضروري ده چې هغه د ساینس په ډګر کې ځان په بنسټیزو خبرو خبر کړي او پر هغو خبرو عمل وکړي، تر څو چې دی د ساینس په ډګر کې بنسټپاله نسي، تر هغو پورې به د ده څخه ښه ساینس پوه جوړ نسي. موږ ټوله بنسټپاله په یوه چپلاخه نسو وهلی، او ټولو بنسټپالو ته موږ ګوته نسو نیولی. موږ باید دا څېړنه وکړو چې هغه په کم ډګر کې بنسټپاله دي، په کومه څانګه کې بنسټپاله دي. د مثال په ډول که چیرې یو څوک بنسټپاله غل وي، د هغه مسلک دی غلا کول، دغه کس د ټولنې دپاره ښه سړی نه دی، هغه یو ښه بنسټپاله نه دی. بل طرف ته بیا یو بنسټپاله ډاکټر دی او د هغه مسلک دی د زرهاو انسانانو ژوند ژغورل، دغه کس د ټولنې دپاره ښه انسان دی، دا ښه بنسټپاله دی. په همدې خاطر هر بنسټپاله ته باید د ټاپې تر لګولو تر مخه، د لقب ورکولو تر مخه موږ باید دا څېړنه وکړو چې هغه په کم میدان کې بنسټپاله دی. زه یو بنیاد پرسته مسلمان یم، یو بنسټپاله مسلمان یم، او زه په دې فخر کوم چې زه یو بنسټپاله مسلمان یم. زه یو بنسټپاله مسلمان یم او زه په دې فخر کوم چې زه یو بنسټپاله مسلمان یم. ولی چې زه د اسلام په بنسټیزو تعلیماتو باندې خبر یم او هڅه مې هم دا ده چې عمل په وکم. او زه پوهیږم چې په اسلام کې یو شی لا هم داسې نه دی ویل سوی چې د انسانیت پر خلاف دی وي. که په عام ډول تاسو څېړنه وکئ، په اسلام کې یو آیات هم داسې نسته، په اسلام کې یو تعلیم هم داسې نسته چې په عمومي ډول دی. ځینې تعلیمات غیر مسلمانان چې کله لولي، هغوی دا فکر کوي چې اسلام د انسانیت پر خلاف دی. دا په دې چې کېدای سي هغه په شالید باندې خبر نه، هغه په پس منظر باندې خبر نه، د هغه تعلیم په بنسټ نه پوهیږي. کله چې موږ ودی ته اصلي تعلیم ورکوو او هغه په بنسټونو خبرو، نو یو انسان به هم په دې ټوله نړۍ کې یو اسلامي تعلیم هم داسې نه راوشي چې هغه د انسانیت پر خلاف وي. دا زما و ټوله نړۍ ته یو ننګونه یا چیلنج دی. کله چې موږ د اکسفورد ډکشنري را اخلو د بنسټپاله د معنا دپاره، بنسټپاله هغه چاته ویل کیږي چې د مذهبونو په کتابونو پوهیږي او یا په هغه کتابونو باندې عمل کوي په ډېره ښه توګه، په ښه ډول. خو کله چې بیا د اکسفورد ډکشنري یو بل جلد ګورو،
په هغه کې بیا لیکلي دي چې بنسټپاله هغه څوک دی چې په ډېر ټینګار سره د هر مذهب چې وي بنسټیزې خبرې د اسلام دا الفاظ په خاص ډول اسلام یا په ځانګړي ډول اسلام ورسره یو ځای سوي دي په یوه بله ګڼه کې د اکسفورډ ډکشنري چې کله هم تاسو دغه توري بنسټپاله اوري نو یو دم به ستاسو ذهن ته راسي مسلمان او ستاسو ذهن ته به راسي چې مسلمانان ټوله بنسټپاله دي مسلمانان ټوله بنسټپاله دي. زه و دې رسنیو ته دا وایم زه شدت پسنده یم زه شدت خوښونکی یم زه په شدت سره مهربان یم زه په شدت سره مینه ناک یم په شدت سره رحم کوونکی یم او په شدت سره ایماندار یم زه شدت خوښونکی یم زه بې حده ایماندار یم زه بې حده سخي یم زه بې حده مینه ناک یم بې حده حق خوښونکی یم. زه دا پوښتنه کوم چې یو انسان به هم ماته دا ثابته کړي چې بې حده ایمانداري غلط کار دی. دا په قرآن مجید کې لیکلي دي. موږ د نیم ایمان خاوندان کېدای نسو. موږ باید پوره ایمان ولرو. موږ د خپلې فایدې دپاره ایمان نسو کاروی. که چیرې زموږ فایده وه نو ایماندار یو کوم فایده نه وه نو بې ایمانه یو. په قرآن شریف کې لیکلي دي چې تاسو باید پوره د ایمان خاوندان اوسئ. نو په دغه خاطر زه وایم چې زه شدت خوښونکی یم زه یم شدت خوښونکی خو مګر هغه شدت خوښوم چې انسانان وسمې لارې ته بیایي چې د انسانیت دپاره رحمت دی نه زحمت. اکثر ځایونه موږ وینو چې مسلمانان بیریږي او وایي چې موږ بنسټپاله نه یو زه بنیاد پرسته نه یم زه شدت خوښونکی نه یم دوی وبیریږي. زه دا وایم چې بازي سرچپه واړوئ بازي پر دا بله خوا واړوئ تر څو پورې به تاسې بیریږئ. او په ټوله دنیا کې زه هر وخت دغه وایم چې زه بنسټپاله یم زه شدت خوښونکی یم او تر څو پورې چې تاسې بنسټپاله نسی تر هغو تاسو یو ښه مسلمان کېدلی نسی. که ټوله انسانان په نړۍ کې بنسټپاله سي نو انشاءالله تعالی په دنیا کې به امن راسي. چې کله رسنۍ وایي چې اسلام د انسانیت دپاره زحمت دی په داسې حال کې چې که تاسو سمه څېړنه وکړئ او د اسلام په تعلیماتو په ښه توګه عمل وکړئ نو اسلام د انسانیت دپاره رحمت دی. دا چې نن سبا رسنۍ وایي چې دغه بنسټپاله خلک مشکلات جوړوي او د انسانیت دپاره ستونزې پیښې کړي دي په داسې حال کې چې که هر مسلمان بنیاد پرست یا بنسټپاله سي نو د انسانیت ټوله مشکلات به ورسره حل سي. که هر انسان یو شدت پسنده مسلمان سي شدت خوښونکی مسلمان سي هر انسان نو انشاءالله په نړۍ کې به صرف امن او سلامتی وي. رسنۍ وایي چې مسلمانان ترهګر دي مسلمانان بیره خورونکي دي. زه دا وایم چې هر مسلمان باید ترهګر وي هر مسلمان باید چې ترهګر وي. د ترهګر معنا څه شي ده؟ ترهګر معنا که چیرې یو انسان د بل انسان په زړه کې بیره پیدا کوي نو هغه ته ویل کیږي ترهګر. د بیلګې په ډول چې کله هم یو غل پولیس وویني نو د هغه په زړه کې بیره پیدا سي نو د هغه غله دپاره پولیس ترهګر دي. په همدغه طریقه سره چې هر غل مسلمانان ویني نو د هغه په زړه کې باید بیره پیدا سي. که چیرې کم سړی زنا کوي او مسلمان ویني نو د هغه په زړه کې باید بیره پیدا سي. که هر ځای انسان غلط کار کوي او مسلمان ویني نو د هغه په زړه کې باید بیره ولویږي. په داسې مسایلو کې په داسې حالاتو کې پر هر مسلمان دا فرض ده چې هغه ترهګر سي. د قرآن شریف آیات دی سورت انفال سورت نمبر 8 آیات نمبر 8 داسې خلک چې په ټولنه کې خلاف عمل کوي د انسانیت پر خلاف دي د هغو خلکو په زړونو کې بیره پیدا کوي. زه پوهیږم
چې په عام ډول سره ترهګر و هغه چاته وایي چې د یو بېګناه انسان په زړه کې بیره پیدا کوي. په داسې حالاتو کې، په داسې شرایطو کې هیڅ یو مسلمان د هیڅ یو بېګناه په زړه کې بیره نسی ور اچولی، یوازې د هغو خلکو په زړه کې چې د انسانیت خلاف دي. د بیلګې په ډول غل، یو زناکاره سړی، د داسې خلکو په زړو کې باید بیره پیدا کړل سي. او ډېری وختونه موږ داسې وینو چې د یو کار دپاره 2 لقبونه ورکول کیږي. هغه سړی، هغه یې کاري، مګر 2 لقبه یې. د بیلګې په ډول هندوستان ته د ازادۍ تر ورکړې د مخه تقریبا 80 کاله تر مخه انګریزانو په دې ملک کې حکومت کوي. ډېری هندوستانیان د دې هېواد د خپلواکۍ دپاره جنګېدله، و دې خلکو ته به د انګریزانو حکومت ویله چې دا ترهګر دي، دا ترورستان دي. خو لاکن موږ عام هندوستانیانو هغه خلکو ته ویله قهرمانان، اتلان، هغه کسان، هغه کار، مګر 2 مختلفې ټاپې، 2 لقبونه. که چیرې موږ د انګریز حکومت د نظر پلوي وکړو او دا ومنو چې انګریزانو حق درلودی پر هندوستان د حکومت کولو، نو موږ به بیا دا منو چې هغه خلک ترهګر و. او که چیرې موږ د عام هندوستانیانو د نظر سره موافق یو او په دې باور یو چې انګریزان و هندوستان ته د تجارت لپاره راغلي و، هغوی پر موږ باندې د حکومت کولو هیڅ حق نه درلودی، نو موږ بیا دا وایو چې هغه کسان قهرمانان و، د ازادۍ جنګیالي و. په همدې خاطر د هرې ټاپې د وهلو تر مخه موږ باید دا څېړنه وکړو چې په کومه وجه هغه انسان مبارزه کوي یا جنګیږي. او نن په هغه خبري ناسته کې د حیدرآباد رسنیو زما څه دا پوښتنه کول چې دا مسلمانان هر وخت ترهګر ولیدي. نو ما هغوی ته وویل چې د برطانیې حکومت، انګریز حکومت 80 کاله تر مخه و بګت سنګ ته ترهګر ویل. هغه ویل و ورته ویلې، ما ورته ویل ته منې؟ ویل یا زه خو نه منم. نو ما ورته ویل چې زه هم دا نه منم چې بګت سنګ ترهګر و، زه هم دا نه منم چې بګت سنګ تروریست و. نو ما د هغه څخه پوښتنه وکړله چې هغه وخت انګریزانو ویله چې بګت سنګ تروریست دی، تاسو نه منله، نو نن چې انګریزان وایي چې مسلمانان تروریستان دي، تاسو یې ولې ورسره منئ؟ نو هغه خبریال وخندله. نو ما هغه ته وویل چې د هندوستان په حالاتو ته خبر یې، خو د مسلمانانو په حالاتو نه خبر. ته په دې نه پوهېږې چې د لویدیځې رسنۍ، امریکایي مطبوعات، برطانوي مطبوعات چې مسلمانانو ته ترورستان وایي، ته د هغه په شالید یا د هغه په پس منظر نه خبر، ته د مسلمانانو په حالات نه خبر. او تاسو به دا ډول مثالونه د نړۍ په تاریخ کې په څو واره ووینئ. د مثال په ډول په 19مه پیړۍ کې، په 19مه صدۍ کې، په 1815 کال کې امریکا تر تسلط لاندې و. انګریزانو پر امریکا باندې حکومت کوي. ډېر امریکایان د خپل هیواد د ازادۍ دپاره جنګېدله، او برطانوي حکومت و امریکایانو ته ترهګر ویله. او تر ټولو لومړنۍ درجه ترهګر په هغه وخت کې د برطانیا و حکومت ته په هغه وخت کې و جورج واشنګټن. داغه د لومړۍ درجه ترهګر چې د انګریزانو حکومت به بلی، یو څو کاله وروسته د هغه شخص څخه څه شي جوړ سو؟ د امریکا ولسمشر. تاسو پوهیږئ د لومړۍ درجه ترهګر د امریکا ولسمشر سو. دا نو یو مثال سو د نړۍ د ټولو ولسمشرانو دپاره په شمول د جورج بوش. ستاسو فکر پر رسیږي چې یو ترهګر د امریکا ولسمشر سو او هغه د ټولو ولسمشرانو دپاره یو بیلګه سول. داسې مثالونه یو چاته ډېر ورکولی سي. او هغه خلک چې یعنی انګریز
چې امریکایانو ته تروریستان ویل د څو کالو په تیرېدو سره د هغو تر ټولو نږدې دوستان دي. اوس دا د انګریز حکومت د تروریستانو سره انډیوالي کوي. داسې به نورم ډېر مثالونه وویني. موږ پوهیږو چې پخوا سپین پوستو پر جنوبي افریقا باندې خپل حکومت کوي و هغه ته خلکو ویله د سپین پوستو حکومت، د سپین رنګو حکومت. په هغه وخت کې هغه حکومت نیلسن منډیلا ونیوي او تر 15 کاله زیات په رابن جزیره کې بندي کړی او ویل به چې د جنوبي افریقا لومړی درجه تروریست همدغه نیلسن منډیلا دی. کله چې جنوبي افریقا ازادي اخلي دستي فوراً دا ترهګر د بند څخه خلاصيږي او هغه راولي د جنوبي افریقا د ولسمشرۍ پر چوکۍ کښېني او څو کاله وروسته همدغه شخص ته نیلسن منډیلا ته جایزه ورکول کیږي د نوبل د سولې جایزه. تاسو دې ته فکر وکړئ چې لومړی درجه ترهګر ته څو کاله وروسته ورکوي د نوبل د سولې نړیواله جایزه. داسې نه ده چې هغه یو څو عمر تر مخه غلط سړی و، غلط کارونه یې کول، بیا وروسته سم کارونه یې شروع کړله. د هغه کار پر سر باندې پر کم کار باندې چې دی په تروریست سره بلل کېدی د هماغه کار دپاره و ده ته څو کاله وروسته یو جایزه ورکوي د نوبل د سولې نړیواله جایزه. دا ټولې د رسنیو لوبې دي. رسنیو ته هر څه ممکنه ده. ورځ به شپه، تور به سپین، اتل به درته غدار کی او غدار به درته اتل کی. دا رسنۍ شپه درته ورځ کوای سي. د غله څخه اتل درته جوړي، د بدو څخه ښه درته جوړوای سي او د ښو څخه بد. د کومې رسنۍ چې څونه زوري په هغه اندازه ټاپه باندې لګي. نو په همدې خاطر چې هر رنګه ټاپې تاسو د خلکو وویني هغه مه منئ. څېړنه وکړئ د چش د لاسه هغه کس، هغه انسان مبارزه شروع کړې ده، په څه خاطر هغه انسان جنګیږي. نو زما ستاسو څه هیله ده، ستاسو ټولو انسانانو څه، د ټولو غیر مسلمانانو څه، چې لږ تر لږه ړوند قضاوت او په پټو سترګو چې هر څه تاسو اورئ په هغو باور مه کوئ. په قرآن مجید کې راغلی دی په سورت حجرات کې سورت نمبر 49 آیات نمبر 6 چې هر څه ستاسو و مخ ته راځي په هغه کې څېړنه وکړئ، تحقیق وکړئ د دې تر مخه چې بل ته ور ورسوي. که چیرې داسې ترهګر چې هغه خلک د انسانیت پر خلاف وي، د هغوی په زړه کې بیره اچونکي والا خلک، هر انسان که صحیح مسلمان تروریست په کومه طریقه چې قرآن اعظم شان وایي، کم خلک چې د انسانیت پر خلاف دي د هغوی په زړونو کې بیره واچوي، که چیرې هر انسان دغسې اسلامي ترهګر سي نو ستونزې به د نړۍ څخه لرې سي، یوازې به رحمت پاته سي، یوازې به امن پاته سي. دا رسنۍ وایي چې اسلام یو بخیل دین دی، اسلام یو متعصب دین دی. متعصب یا سخت د زغملو قوت نه لري. کم خلک چې د دې مذهب پیروان دي هغوی د زغم قوت نه لري، متعصب دي، سخت دي، سخت خلک دي. خو زه بیا وایم اسلام متعصب دی په آرامخورۍ کې، متعصب دی په بې ایمانۍ کې، متعصب دی په ظلم کې، متعصب دی په جرمونو کې. دا نن چې لویدیځ رسنۍ دي، لویدیځه کسان دي او لویدیځه مدنیت دي، د دوی په فکر سره چې سم دي او موږ وایو چې غلط دي، حرام دي، نو موږ په هغه شانو کې متعصب یو. هغه چې دوی فکر کوي د دوی دپاره فایدهمند دي او موږ دا فکر کوو چې دا د ټولنې دپاره، د معاشرې دپاره غلط دي. د بیلګې په ډول اسلام متعصب دی، سخت دی د نشې په استعمالولو کې، متعصب دی د شرابو په څښلو کې، متعصب دی په جرمونو کې، متعصب دی په فحاشۍ کې، متعصب دی په نامشروع اړیکو کې، په لیواطت کې، په زنا کې. دا چې لویدیځې رسنۍ ګڼي چې د انسانیت لپاره ښه کار دی، د شرابو څښل، نشې کول، فحاشي، عیاشي، د زنا کول، دا لویدیځه رسنۍ چې ګڼي چې دا ښه دي، موږ د داسې شانو سره متعصب یو
اسلام د ټولنې د ټولو غلطو کارونو سره متعصب دی. کچيري هر انسان په دې ډول سره متعصب ووسی، ان شاء الله په دې نړۍ کې به امن راسي. دا چې رسنۍ وایي اسلام د انسانیت لپاره ستونزه ده، بلکې دا د انسانیت لپاره د ستونزو حل دی. اکثره موږ دا دی وینو، ټوله مذهبونه اکثره ښه خبرې چاته ورشي، خو لیکن اسلام د شو خبرو د ورشولو سره سره یو طریقه هم چاته ورشي چې په څه ډول دغه ښه کارونه په ټولنه کې عام کړلی سو. د بیلګې په ډول هر مذهب دا وایي چې غلا کول غلط کار دی. هندویزم دا وایي چې غلا کول غلط کار دی. عیسائی مذهب وایي چې غلا کول غلط کار دی. اسلام هم دا وایي چې د غلا کول غلط کار دی. خو لیکن په اسلام کې د دې خبرې سره سره چې غلا کول غلط کار دی، په اسلام کې موږ ته یو طریقه هم راښول سوې ده چې په څه ډول د غلاګانو مخه موږ نیولی سو. د اسلام یو رکن دی د زکات ورکول. هر هغه شتمن چې د هغه سره تر 15 ګرامه اضافه سره زري، پر هغه باندې دا فرض دی چې په هر قمري کال کې 2.5 سلنه د دې سپما څخه په خیرات کې ورکي، په زکات کې ورکي. کچيري د نړۍ هر شتمن د خپل سپمول سو پیسو 2.5 سلنه په خیرات کې ورکي، په زکات کې ورکي، نو د نړۍ څخه به غریبي پر مخ ورکسي. هیڅ یو انسان به د لوږې د لاسه مړ نسی. د دې څخه وروسته اسلام موږ ته رازده کوي. الله تعالی فرمایي په سورت مائده کې 5 نمبر سورت 88 آیات، کچيري یو چا غلا کړی وي، که هغه ښځه وي او یا هم نارینه، د هغه لاس ور پرې کړي. اوس نو د غیر مسلمانان وایي په 21مه پیړۍ کې د لاس پرې کول اسلام یو ظالم مذهب دی، یو بے رحمه مذهب دی. خلک دا فکر کوي چې په سعودي عربستان کې چیرې چې دا قانون هلته نافذ دی چې د غله لاس باید پرې کړل سي، اسلامي قانون هلته نافذ دی. غیر مسلمانان به دا فکر کوي چې کچيري موږ سعودي عربستان ته ولاړ سو نو د هر دوهم کس لاس به پرې سوی وي. زه سعودي عربستان ته په څو واره تللی، ما په خپل ژوند کې لا هم هیڅ یو سړی چې لاسونه یې پرې وي نه دی لیدلی. د ځینو خلکو لاسونه به پرې کېږي چې کله غلا وکړي، مګر دومره عامه خبره نه ده لکه غیر مسلمانان چې دا فکر کوي چې د هر دوهم کس لاسونه به پرې. دا قانون دومره سخت دی چې غل به په زرهاو واره فکر کوي د غلا کولو تر مخه، نو بیا خو د لاس پرې کولو اړتیا هم نه پیښیږي. دا قانون دومره سخت دی چې غل به لک واره فکر کوي کچيري ما غلا وکړه او ونیول سولم نو لاسونه به مې راپرېږي. په نورو قوانینو کې څه کیسه په محکمه کې و قاضي ته یو څه رشوت ورکړه، کیسه به سره راځي خو واخوته سي، ته به د بنده څخه خلاص یې. په اسلام کې کچيري پر غلا ونیول سوې نو بیا به در باندې ثابتي او لاس به دې پرې کېږي، که خانې او که غریب انسان یې، سزا دغه یوه ده. موږ دا فکر کوو چې امریکا په نړۍ کې تر ټولو پرمختللی هیواد دی، تر ټولو هیوادونو آباد، تر ټولو هیوادونو با تعلیمه. موږ دا فکر کوو چې امریکا به وي. تاسو کېدای سي په دې نه یاست خبر چې امریکا یو داسې هیواد دی چې پکې تر هر ځای ډېر غلاوي کېږي. که چیرې تاسو هغه پیرست ووینئ د هغو هیوادونو چې ډېر غلاوي پکې کېږي، په هغو کې دا یو دی چې په لوړه درجه راغلی دی امریکا. زه ستاسو څخه دا پوښتنه کوم، که چیرې موږ اسلامي قانون، اسلامي شریعت په امریکا کې نافذ کو چې هر انسان چې شتمن دی 2.5 سلنه د خپل سپما پر مسکینانو باندې وویشي، د هغه څخه وروسته که هر یو کس په امریکا کې غلا کوي، هغه که ښځه او که نري، د هغه لاس باید ور پرې کړه سي. زه ستاسو څخه دا پوښتنه کوم چې د غلاو شمېر به په امریکا کې پسې لوړ سي، پر کوم ځای چې دی پر هغه به ولاړې او که به راکښته سي، لوړ به سي، پر هغه ځای به ولاړې پسې راکښته به سي. تاسو اسلامي قانون شریعت په هر هیواد کې چې نافذوي، که هغه امریکایي، که کاناډایي، انګلستاني، که استرالیایي، سعودي عربستاني،
هندوستان او که سنگاپور د نړۍ په هر ملک کې که تاسو شریعت نافذ کړئ نو یو دم به تاسو نتیجه په سترګو ووینئ، یو دم. نو اسلام د شو خبرو د درشولو سره سره تاسو ته یو بل طریقه هم درشي چې په کومه طریقه تاسو دغه ښه خبرې په خپل ټولنه کې پسې عامې کړئ او عمل پسې وکړئ. زه یو بل مثال هم تاسو مخ ته وړاندې کول غواړم. اکثره مذهبونه چاته دا ورشي چې ښځې ته باید ونه کتل سي، پر ښځو جنسي تېری ونه سي، زنا بالجبر باید ورسره ونه سي. په هندویزم کې هم دغه خبره ده، په عیسایت کې هم دغه خبره ده، په اسلام کې هم ده. خو لاکن په اسلام کې پر دې سربیره یوازې دا نه دي ورته ویل سوي چې تاسو ښځې مه په عذابوئ، پر هغوی جنسي تېری زنا بالجبر مه کوئ. لاکن دا هم ورښیي چې په څه ډول سره په ټولنه کې یو داسې حالات رامنځته کړل سي چې هیڅ یو انسان به هم، هیڅ یوه ښځه هم په عذاب نه کړي. د جنسي تېري خبره خو بیخي لرې ده، په عذاب یې لا نه کړي. په اسلام کې حجاب دی. اکثره خلک د حجاب په باره کې خبرې کوي، لیکن الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې لومړی د نارینه‌و د حجاب په باره کې فرمایي. الله جل جلاله فرمایي په سورت نور کې سورت نمبر 24 په آیات نمبر 10 کې، ووایه و مؤمنانو نارینه‌و ته چې خپل سترګې دې کښته کړي چې کله هم یو نارینه یوه ښځه وویني او بد خیالونه ورته پیدا سي. الله تعالی جل جلاله هم په قرآن عظیم شان کې وایي چې دغه نارینه دې خپلې سترګې کښته واچي. د دې څخه وروسته الله تعالی جل جلاله فرمایي د ښځو د حجاب په باره کې سورت نور 24 سورت په 1 آیات کې، ووایه و مؤمناتو ته، و مؤمنو ښځو ته چې کاته دې کښته کوي او خپل پوړنې دې پر خپل سینه واچي، خپل سنگار چې چاته نه ورښکاره کوي، یوازې هغه چې ظاهري معلومیږي د هغه څخه بغیر باید نور سنگار پټ کړل سي. یوازې د محرمو مخ ته اجازه سته، د دې خاوند، د دې اولادونه، پلار او داسې نور. چې کله موږ قرآن او صحیح احادیث لولو نو په هغه کې د ښځو د حجاب 6 ټکي بیان شوي دي. د ټولو په سر کې ټکی دی ستر، د نارینه‌و دپاره د نامه څخه لاندې تر زنګونونو پورې. د ښځو دپاره ټوله بدن یې باید پټ وي، یوازې مخ او لاسونه تر مړوندو پورې ښکاره کولی سي. پاته 5 ټکي په نر او په ښځو کې یو ډول دي. دوهم ټکی، کالی باید دومره باریک نه، دومره نازک نه چې د هغه کالو څخه بدن معلوم سي. دریم ټکی، کالی باید دومره تنگ هم نه چې د انسان بدن پکې راوخیږي. څلورم ټکی، کالی باید دومره برېښندوکي نه چې بل شخص د هغه څخه اغېزمن سي، په جنسي خواهش سره ورته وګوري. پنځم ټکی، کالی باید د مختلف جنس نه باید وانه غوستل سي. او شپږم ټکی، د بل مذهب د نشانۍ کالی باید وانه غوستل سي. دا 6 ټکي دي. د دې څخه وروسته الله تعالی فرمایي په سورت احزاب کې 30 سورت 59 آیات، اے نبی ووایه و خپلو میرمنو ته، و خپلو لوڼو ته او و مؤمناتو ته، و مؤمنو ښځو ته چې کله هم دی د باندې ځي نو جلباب دی واغوندي، خپل بدن دی په خپل پوړنې باندې پټ کړي تر څو خلک دا وپېژني او هغې ته ازار ورونه رسي. په قرآن کې حجاب ولې کېږي چې لیکلي دي تر څو ښځه خلک وپېژني او هیڅ یو کس هم هغه په عذاب نه کړي. د مثال په ډول که چیرې 2 غبرګولۍ خویندې چې ډېرې ښایسته دي، یو ډول ښایستې دي، که چیرې د حیدرآباد پر سړک باندې روانې وي، دواړې خویندې د حیدرآباد پر سړک باندې روانې دي، دواړې ښایستې دي، یو ډول ښایستې دي، غبرګولۍ خویندې دي، یوې خورې اغوستی دي اسلامي لباس، اسلامي لباس، ټوله بدن یې پیچلی دی، یوازې مخ ښکاره کېږي او لاسونه تر مړوندو.
بلې خور یې لویدیځ لباس کړی دی، لنډه لمن او انګیا، او دواړې خویندې سره روانې دي د حیدرآباد پر سړک باندې. په یو کونج کې یو لوچک ولاړ دی د نجونو د پازابولو دپاره. زه ستاسو ته دا پوښتم چې هغه به کومه یوه په عذاب کې؟ هغه خور چې په اسلامي لباس کې ده او که هغه خور چې په لویدیځ لباس کې ده، لنډه لمن او انګیا، کومه یوه به په عذاب کې؟ په کومې به کار ولري؟ هغه خور چې لویدیځ لباس یې کړی دی، لنډه لمن او انګیا. په قرآن شریف کې الله تعالی ښه سم ویلي دي چې حجاب وکړئ تر څو تاسو خلک وپېژنئ او هیڅ یو شخص هم تاسو په عذاب نه کړي. او د دې څخه وروسته د اسلام شریعت دا وایي که چیرې یو څوک پر یوې ښځې جنسي تېری کوي نو د هغه دپاره ده د مرګ سزا. غیر مسلمان به دا وایي د مرګ سزا په 21مه پیړۍ کې. څونه بې درده مذهب دی دا اسلام، څونه بې رحمه مذهب دی دا اسلام. خو کله چې زه دا پوښتنه د غیر مسلمانانو څخه کوم، بلکې د زرهاو غیر مسلمانانو څخه مې پوښتلې هم دي. د مثال په ډول که چیرې خدای مکړه که یو څوک ستاسو پر مور جنسي تېری وکړي او هغه جنسي تېری کوونکی زه ستاسو و مخ ته راولم او ستاسو څخه قاضي جوړ کړم، نو تاسو هغه ته څه سزا ورکوئ؟ 100% کې غیر مسلمانانو دا ویلي دي چې موږ هغه ته د مرګ سزا ورکوو. ځینې غیر مسلمانانو خدا ویلي دي چې موږ هغه په ډیر زحمت سره وژنو. نو چې تاسو پر مور باندې یو څوک جنسي تېری کوي، زنا بالجبر کوي، تاسو د هغه دپاره د مرګ سزا غواړئ. که د یو بل چا د مور سره دا جنسي پیل کیږي نو تاسو وایاست چې د مرګ سزا دا غلطه ده. ولې دوه ډوله فکر، دوه طرفه قضاوت ولې؟ او امریکا موږ دا فکر کوو چې تر ټولو تعلیم یافته هیواد دی، یو ترقي یافته هیواد دی. تاسو کېدای شي په دې نه یاست خبر چې په دې هیواد امریکا کې تر ټولو زیات جنسي تېري کیږي. که چیرې تاسو هغه فهرست ووینئ د هغو هیوادونو چې پکښې تر ټولو زیات جنسي تېري زنا بالجبر کیږي، تر ټولو په لوړه درجه کې راځي امریکا. د 1991 میلادي کال د API د راپور پر بنسټ په 1990 کې په ټوله کال کې په هغه ټوله کال کې هر ورځ 1956 جنسي تېري سوي دي په امریکا کې. د API د راپورونو پر بنسټ باندې په 1990 کال کې هر ورځ 1956 جنسي تېري سوي دي په امریکا کې. د 1996 کال د راپورونو پر بنسټ چې د امریکا د انصاف د ادارې د خوا څخه وو 2913 جنسي تېري زنا بالجبر سوې ده. په 1990 کې 1956 په 1996 کې 2913. داسې ښکاري چې په دې 6 کاله کې امریکایان نور هم بې باکه سوله. په دې خاطر تعدادونه لوړ سو. د 1996 د راپور پر بنسټ په هرو 2 ثانیو کې یو جنسي تېری سوی دی په امریکا کې. په هرو 2 ثانیو کې موږ او تاسو د تیرو 2 ساعتونو څخه دلته موجود یو. په دې 2 ساعتو کې به اوس په امریکا کې تر 200 زیات جنسي تېري تر سره سوي. د کوم رئیس چې موږ دلته سره یو ځای یو په دا تیرو 2 ساعتونو کې هلته به په امریکا کې تر 200 زیات جنسي تېري تر سره سوي. زه ستاسو څخه دا پوښتنه کوم که چیرې موږ اسلامي شریعت، اسلامي قانون په امریکا کې نافذ کړی وای، هر سړی چې کومې ښځې ته په مخه ورسي او غلط فکر یې ذهن ته راسي هغه خپل سترګې کښته واچي، د هغه څخه وروسته ښځې اسلامي لباس واغوندي چې ټوله بدن یې ښه پټ وي، یوازې مخ او لاسونه یې تر مړوندو پورې ښکاري. د هغه څخه وروسته که چیرې یو سړی پر یو ښځې جنسي تېری وکړي یا زنا بالجبر وکړي او د هغه دپاره د مرګ سزا سي، نو زه دا پوښتنه کوم چې د جنسي تېریو تعداد به په امریکا کې لوړ سي چې پر کوم ځای و پر هغه ځای به ولاړ وي او که به کښته سي راکښته به سي. همداسې به کېږي چې په هر ځای کې هم اسلامي قانون نافذ کړل سي، اسلامي شریعت نافذ کړل سي، که هغه په امریکا کې وي، په کاناډا کې وي، په لندن کې وي، په هندوستان کې وي، په سعودي عربستان کې وي او که سنګاپور کې وي، چې په هر ځای کې نافذ کې نو دستي به تاسو ته نتیجه په لاس درکړي. دستي به په هغه هیواد کې رحمت نازله سي.
او یو څو کاله تر مخه چې کله AK اډواني د دې هیواد د کورنۍ چارو وزیر و، هغه ویلي و چې زنا بالجبر کوونکو ته د دې هیواد قانون باید د مرګ سزا ورکړي، او زه په همدې خاطر هغه ته د زړه د کومې مبارکي وایم. نورې خبرې کېدای شي زه نه ومنم، خو دغه خبره زه منم چې په کم وخت کې دی د کورنۍ چارو وزیر و چې په هندوستان کې هم چې کم انسان کم سړی پر یوې ښځې باندې جنسي تېری کوي هغه ته باید چې د مرګ سزا ورکول شي. کېدای شي چې راتلونکی د کورنۍ چارو وزیر دا ووایي چې ښځې دې په اسلامي لباس کې راووځي، انشاءالله دا هم کېدای شي چې څه سم دي موږ هغه باید ومنو. د نن رسنۍ دا وایي چې اسلام ښځې ذلیله کوي، د ښځو حقونه نشته د اسلام په مذهب کې. چې کله موږ غربي رسنۍ ګورو نو موږ ته داسې رامعلومیږي دا مغربي ناره د ښځو د ازادۍ په حقیقت کې ښځه ذلیله کوي، د هغې عزت ورلوټي، ابرو یې ورلوټي. دا مغربي ټولنه چې کله وایي چې موږ د ښځې درجه ورلوړوو، په حقیقت کې هغه د ښځو څخه مینځي جوړوي، مزدوران یې ځینې جوړوي، د بازار ښایست ځینې جوړوي. د عصري او رواجي پردې تر شا د عصریت او رواج پر نامه باندې چې ښځو ته دوی کومه ازادي ورکوي، په حقیقت کې هغه دوی ذلیله کوي. او موږ یې وینو د ښځو د ټولنو په نامه باندې دا لویدیځوال څه شي کوي. تاسو یې وینئ چې په اکثره اعلاناتو کې به تاسو ښځې ووینئ، هغه شان چې ښځې نه کاروي په هغو کې هم ښځې کار شوي. د مثال په ډول که تاسو د موټرسایکل اعلان وینئ، څونه ښځې څونه نجونې په دې دنیا کې موټرسایکلان چلی، بیا به هم تاسو د موټرسایکلانو په اعلانونو کې ښځې ووینئ. و یو ډېر مشهور اعلان دی، ما ته یو چا وویل د BMW موټر اعلان. یو موټر دی BMW چې په نوو ځوانانو کې ډېر مشهور دی، رواج دی. په عامه توګه خو مرسیډیز خلک ډېر خوښي، وایي ډېر ښه موټر دی، خو په ځوانانو کې BMW ډېر چابک دی، ښه جوړ هم دی. دا ځوانان چې خوښي BMW موټر ډېر تیز، ډېر ښه رنګ. نو ما ته یو چا وویل چې یو ډېر مشهور اعلان و د BMW. دغه BMW مخته په هغه اعلان کې یوه ښځه ده په کوچنیو کالو کې، د هغې پر بدن باندې ډېر لږ لباس و، کم لباس، او هغه اعلان ته لیکلي وه، دا نجلۍ د موټر مخته ولاړه وه په لنډو کالو کې، او هغه اعلان ته لیکلي وه ټیسټ ډرایو هر ناو. همدا اوس دا موټر وچلوه، ویې ګرځوه. څوک؟ نجلۍ او که موټر؟ دا لویدیځ رواجونه د دوی میندې خرڅي، د دوی لوڼې خرڅي، د دوی خویندې خرڅي. موږ به داسې کار ته بیخي غلط کار وایو. موږ دا نه غواړو چې زموږ مور، زموږ خور او زموږ لوڼې دې د بازار ښایست وګرځي. هغه د عصریت په نوم، د تجارت په نوم خپلې ښځې، خپلې لوڼې خرڅي. او موږ یې وینو چې دا څونه هم رسنۍ اسلام بدنامه کوي، هغومره اسلام په تیزی سره خورېږي. نن په ټوله نړۍ کې تر ټولو پرمختللی دین پر لومړي مقام باندې هغه دی اسلام. په امریکا کې په تیزی سره خورېدونکی مذهب دی اسلام، په اروپا کې په تیزی سره خپرېدونکی مذهب دی اسلام. او کم خلک، کم غیر مسلمان چې د اسلام مذهب ته راوړي، په هغو کې شامل دي یو پر دوه باندې ښځې، هر دریم کس ښځه ده. که چیرې اسلام ښځې ذلیله کوي نو ښځې اسلام ولې قبلوي؟ دا د امریکا ښځې اسلام ولې قبلوي؟ دا اروپایي ښځې اسلام ولې قبلوي؟ ولې چې هغه پوهیږي چې د ښځو د مسایلو حل په اسلام کې دی. هغه پوهیږي چې د ښځو د پاره رحمت اسلام دی.
الله تعالی فرمایي په سورت عمران کې سورت نمبر 3 آیات نمبر 450 ومکر الله والله خیر الماکرین. هغه خلکو پلان جوړ کړی دی د چم، الله هم خپل پلان ونیوي او تر ټولو غوره پلان جوړونکی الله پاک دی چې څونه هغه د اسلام د کښېښلو هڅه کوي هغومره په تیزی سره اسلام پر مخ روان دی. او په خاصه توګه بیا رسنۍ د 11 سپټمبر 2000 لومړي کال څخه وروسته چې په تیزی سره اسلام بدنامه کوي، الحمدلله ثم الحمدلله په هغونې تیزی سره اسلام خپریږي. د 11 سپټمبر 2000 لومړي کال وروسته په 10 میاشتو کې 40,000 امریکایانو اسلام قبول کړی دی. د 11 سپټمبر 2000 لومړي کال وروسته په 9 میاشتو کې 22,000 اروپایي خلکو اسلام قبول کړی دی. دا څونه چې هغه د اسلام د بدنامه کولو کوشش کوي هغومره اسلام خپریږي. په همدې خاطر زه وایم چې اسلام د انسانیت دپاره رحمت دی، زحمت نه دی. دا رسنۍ چې وایي چې اسلام د انسانیت دپاره مشکلات زیږوي، په داسې حال کې چې اسلام د انسانیت د ستونزو تر ټولو ښه حل دی. زه خپله وینا نور ختمول غواړم د الله تعالی جل جلاله په دې آیات سره. سورت اسراء 11 سورت په آیات نمبر 81 کې الله جل جلاله فرمایي وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. وایا چې حق راغلی دی او باطل ختم شوی دی، او باطل باید چې ختم شوی وای. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. جزاک الله ډاکټر صاحب ذاکر نایک. موږ دا ستا په زړه پورې وینا اورېدله چې پر حقایقو او پر منطقي دلایلو ولاړه وه. تاسو د دعوت په دې میدان کې د اسلام و دشمنانو ته غاښ ماتونکی جواب ورکړي. اوس موږ د دې ناستې دوهمه برخه ده، هغه ده د پوښتنو او جوابونو. د ډاکټر صاحب داسې خیال دی چې دغه سوال او جواب دی د موضوع سره سم اوسي، خو یوه ځانګړتیا بیا زموږ د غیر مسلمانانو خوند او ورونو دپاره ده چې هغه د دا موضوع څخه وهاخوا ته هم پوښتنې کوی شي. دا د اوس موږ شروع کوو د سوال او جواب برخه. اوله پوښتنه به د دغه ځایه څخه کېږي، زما د چپه لاس ته چې میک دی د دغه څخه، بیا به د میان څخه، او بیا به د ښځو د ځایه څخه. بس په دغه ترتیب سره به د سوال او جواب دا برخه به پر مخ ځي انشاءالله. که یو غیر مسلمان ورور و میک ته نږدې وي نو خپله پوښتنه کولی شي. السلام علیکم ډاکټر صاحب. تاسو غیر مسلمان یاست؟ بله، ما اسلام قبول کړی دی. مسلمان سوی یې؟ بله الحمدلله. په رښتیا سره اسلام د هر چا دپاره رحمت دی، او زه دلته خپلو ټولو ورونو او خویندو ته سلام وایم، او ډاکټر صاحب ته هم سلام وایم، و تاسو ټولو ته سلام. زما پوښتنه ده چې تاسو وایاست رسنۍ اسلام بدنامه کوي، دا پر ځای خبره ده. نو تاسو اوس ټولو مسلمانانو ورونو ته څه پیغام ورکوئ چې په دې حالاتو کې دوی څه وکړي؟ بخښنه غواړم زه یو څه تر تاثیر لاندې یم. تاسو څه پیغام ورکوئ مسلمانانو ورونو ته؟ دې ورور پوښتنه وکړله چې رسنۍ چې د اسلام پر ضد باندې کمې غلطې خبرې کوي او اسلام بدنامه کوي، نو موږ مسلمانانو ته څه کول پکار دي؟ لکه څنګه چې ما په خپله وینا کې وویل، موږ باید ونه بیریږو، اکثره ډېر زیات بیریږو. موږ باید چې ونه بیریږو او بازی پر دا بل مخ راواړو، او په اسلام کې هغه صحیح تعلیمات چې دي پر هغه باندې باید عمل وکړل سي. د افسوس خبره ده چې موږ مسلمانان د رسنیو څخه ډیر لري یو. دا موږ چې څونه رسنۍ هم لرو هغه یوازې مسلمانان یا یې لولي یا یې اوري. موږ باید د رسنیو و میدان ته ځان راوباسو. موږ یې وینو دا د مسلمانانو رسنۍ چې دي اکثره په هندوستان کې اردو رسنۍ دي. اردو یوازې مسلمانان لولي، څونه غیر مسلمانان یې لولي، که هغه چیرې په بمبئی کې دي،
په حیدرآباد کې دي او که په کلکته کې دي. کومې رسنۍ چې زموږ دا مشهوره دي هغه اردو رسنۍ دي چې یوازې مسلمانان لولي، یو څو ډېر لږ د ګوتو پر شمار غیر مسلمانان لولي. په همدې حساب سره چې زموږ څونه هم رسنۍ دي، که هغه د راډیو سټیشنونه دي که د تلویزیونانو سټیشنونه دي، موږ په عربو کې وینو چې یوازې په عربي ژبه دي. عربي یوازې مسلمانان اوري او لولي یې. موږ باید چې په نړیوالو ژبو خپل نشرات ولرو، مجلې باید ولرو، ورځپاڼې باید ولرو. نن نړیواله ژبه انګریزي ده. څومره انګریزي ورځپاڼې موږ په خپلو رسنیو کې لرو؟ یوه لا هم نه لرو. دا څومره چې انګریزي رسنۍ دي، که اونیزې دي که مجلې دي، ټوله د غیر مسلمانانو دي. موږ یوه لا هم لرو. څونه د راډیو سټیشنونه دي، بي بي سي او امریکا غږ، تلویزیوني سټیشنونه، بي بي سي، سی ان ان. مسلمانان څو دانې پکښې لري. موږ باید چې د رسنیو له لارې اسلام په دنیا کې سره خپور کو او د خلکو غلط فکرونه باید چې لرې کو. یوه لاره یې ویناوې دي، بله لاره یې ورځپاڼې، مجلې، د رادیو سټیشنونه او تلویزیوني د سټلایټ چینلونه. موږ یوه دانه لا هم په انګریزي ژبه د تلویزیون سټلایټ چینل نه لرو. موږ ډېر بې وسه یو. دا زما یو فکر و 10 کاله تر مخه. زموږ سره چې څومره امکانات هم وه ډېر کم وه، لیکن څومره چې الله تعالی تاسو ته درکړي دي په هغه سره شروع وکړئ، بسم الله وکړئ. الله تعالی سبحانه وتعالی به تاسو ته ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي. 8 کاله تر مخه موږ خپرونې جوړول پیل کړل په انګریزي او اردو کې د نړیوالو سټلایټ چینلونو دپاره. په اردو کې لږ خو په انګریزي کې نو کې ډېر. او هغه مو موت وویشل پر مختلفو تلویزیونونو باندې، د مسلمانانو او غیر مسلمانانو پر تلویزیونونو موت. مختلف نړیوال تلویزیونونه هر ورځ په هندوستان کې نن په ای ټي سي کې هر ورځ 10 دقیقې زموږ پروګرام پر چلیږي، تقریبا د 3 4 5 6 کلونو راهیسې مفت. په دغه طریقه سره موږ پیل وکړي. څو میاشتې تر مخه په جنوري کې موږ یو تلویزیوني شبکه جوړه کړه چې د هغه نوم دی پیس ټي وي. دا په انګریزي ژبه یو چینل دی، یو څو ساعته په اردو کې هم خپرونې شته. دا نړیواله شبکه الحمدلله په ننني تاریخ کې په ټولو ممالکو کې، په اسیا کې هم کتل کیږي، په اروپا کې، په استرالیا کې او په عربي ممالکو کې هم لیدل کیږي. په یو څو میاشت کې به ان شاء الله امریکا هم تر پوښښ لاندې راولو. ان شاء الله په یو کال کې به په ټوله نړۍ کې ان شاء الله دا تلویزیون تاسو وویني. دا مفته شبکه ده، اکثره په انګریزي ژبه ده. ولې کله چې زما خپرونې په نورو تلویزیونونو کې خپریږي نو ډېر غیر مسلمانان یې ګوري الحمدلله، او د دې څخه ګټه اخلي. او د دې خپرونو د لیدلو څخه وروسته د دوی ډېر منفي فکرونه د اسلام په باره کې له منځه ځي. نو دغه ډول باید ډېر تلویزیونونه وي، ډېرې خپرونې باید چې وي. خو لیکن چې کله هم موږ یو کار کوو باید چې په ښه معیار سره یې وکړو. موږ مسلمانان باید چې پر کیفیت باندې باور ولرو. اکثره چې موږ د اسلام دپاره کار کوو هغه با کیفیته نه کوو. موږ چې ولو که کوچنی کار هم کوو باید با کیفیته یې وکړو، په نړیوال معیار سره یې وکړي. نو ان شاء الله موږ به ووینو په دا ننني تاریخ کې چې اسلام داس پر مخ ځي. دا زموږ په سبب سره نه ځي، دا الله تعالی دی. د الله تعالی په سبب سره الحمدلله دین دا دی پر مخ روان دی. موږ مسلمانان د دعوت کار، دعوتي کار په سمه توګه سره نه ترسره کوو. موږ باید خوشحاله نسو. الله تعالی فرمایي چې پر هر مسلمان باندې دا فرض ده چې هغه بلنه ورکړي و غیر مسلمانانو ته او منفي فکرونه لرې کړي. د هغه د خلاصون یوه لاره ده او رسنۍ یوه داسې لاره ده چې موږ تر لکونو او کروڑونو انسانانو پورې رسېدای شو. هیله د جواب مې سم درکړی وي. بله پوښتنه چې د مخامخ مایک څخه وشي. زما د دې پروګرام د خدمتکارانو څخه دا هیله ده که چیرې غیر مسلمان ورور وي نو اول نوبت یې هغه ته ورکړي. زما نوم راجکمار دی. زه یو کوچنی کاروبار کوم. ما څو وارې قرآن لوستلی دی. په هغه کې چې د کم آیات ذکر تاسو وکړئ په هغه کې تاسو د نیم آیات ذکر وکړئ. په التوبه کې آیات دی چې په هغه کې راغلي دي چې غیر مسلمان ووژنئ یا ووهئ او تر هغو چې هغه لمونځ ونه کړي او زکات ورنه کړي مه یې پرېږدئ چې سم مسلمان چې بیا یې پرېږدئ. او بله خبره دا وه چې په بل آیات کې راغلي دي
چې ای مسلمانانو تاسو عیسایان او یهودیان مه دوستان کوئ. که چیرې تاسو دوستي ورسره وکئ نو تاسې به هم په هغوی کې شمار سئ. زه داسې احساس کوم چې دا خبرې د انسانیت پر خلاف دي. دا ورور جان یو پوښتنه وکړه، وای ما چې کوم آیات تلاوت کړي د سورت توبه سورت نمبر 9 آیات نمبر 15 هغه مې نیم آیات تلاوت کړي. په هغه کې لیکلي دي چې هغه وخت پرېږدي چې هغه پر لمانځه قایم سي او زکات ورکړي. دا هم چې دا ورور جان وایي زه به ټوله آیات تلاوت کم. که چیرې موږ ټوله آیات ولولو نو ستاسې به په سمه توګه سر په خلاصې. لکه څنګه چې ما په خپل تقریر کې وویل نو شانې خو مې درته وویل سورت توبه سورت نمبر 9 آیات نمبر 15 چې الله سبحانه وتعالی د مکې مشرکینو ته د 4 میاشتو وخت ورکوي د ځان اصلاح کولو، کنې نو د جنگ اعلان کیږي. نو دا د جنگ د میدان لپاره لیکل شوی دي چې کچيري تاسو د جنگ په میدان کې مشرکین ونیسئ نو هغوی قتل کړئ. تر هغو انتظار ورته وکړئ تر څو چې د جنگ میدان ته راسي. خو کچيري هغوی صلح غواړي یا بخښنه وغواړي څو لارې دي. کچيري هغه بخښنه وغواړي لمونځ وکړي او زکات ورکړي نو پرې شوی سي. مقصد هغه اسلام قبول کړي او یا هغه یوازې امن غواړي. نو څو لارې ورته خلاصې کړي دي. یوه لاره ده کچیرې هغه سوله کوي بخښنه غواړي او اسلام قبول کړي نو یې هم پرېږدي، او یا هغه امن غواړي که اسلام قبول هم نه کړي بیا یې هم پرېښولی سي. په وروستي آیات کې راغلي دي په آیات نمبر 6 کې 6 نمبر آیات خو د هغه سره دی که نه. که چیرې هغه امن غواړي نو هغه په حفاظت سره و یو داسې ځای ته ورسوه چې په هغه ځای کې هغه په امن کې وي. ډېرې لارې ورکړل سوي دي. خو که چیرې هغه ستاسو سره جنگ کول غواړي د جنگ په میدان کې نو هغه په قتل ورسوه. که چیرې جنگ در سره کوي هغه قتل که، او که چیرې هغه جنگ نه در سره کوي او امن غواړي نو هغه پرېږده. که چیرې هغه بخښنه غواړي او اسلام قبول کړي نو هم یې پرېږده. ډېر مراعات ورکول سوي دي. دا خبره غلطه ده چې هغه خامخا اسلام قبول کړي نو یې پرېږدي. ډېر آیاتونه سته، تاسو باید په احتیاط تلاوت کړئ. کنې نو یو آیات که تاسو نیمه تلاوت کړئ نو خلکو ته ډېر غلط فکرونه پیدا کیږي. نو صحیح جواب دا دی چې ډېر مراعات ورکول سوي دي. او ډېر ځایونه په سورت انفال کې راغلي دي که چیرې هغه امن غواړي نو صلح شه ده. په هغه کې دا نه دي لیکلي چې اسلام قبلول د هغه دپاره ډېر حتمي دي. هغه یې قبلولی سي که چیرې هغه اسلام خوښوي. په قرآن کې راغلي دي په سورت بقره کې په آیات نمبر 255 کې 255 لا اکراه فی دین، په اسلام کې زور زیاتی نسته، په هیڅ دین کې داسې شی نسته. حق د باطل څخه جلا دی، حق تر هنداري روښانه دی. هر خبره چې حق ده هغه د باطل څخه بیخي جلا ده. موږ باید یو چاته حق وړاندې کړو، که هغه قبول کړي نو ښه خبره ده، که نه کړي قبول نو هم هیڅ خبره نه ده. داسې ډېر آیاتونه په قرآن عظیم شان کې شته. سورت کافرون هم دی سورت نمبر 109 چې په هغه کې راغلي دي چې ووایه کافرانو ته کم کسان چې اسلام نه مني موږ د هغه څه عبادت نه کوو د کم څه چې تاسو عبادت کوئ، چې د څه سره تاسو مینه لري. نه تاسو د هغه چا عبادت کوئ چې موږ یې منو، نه موږ هغه څه چې تاسو وایاست عبادت یې کوو، او نه تاسو هغه څه چې موږ وایو عبادت یې کوئ. لکم دینکم ولی دین، ستاسو دپاره ستاسو دین، زموږ دپاره زموږ دین. زموږ دا دنده ده چې موږ حقیقت و خلکو ته ورسو. تر رسولو وروسته که یې هغه مني نو الحمدلله ډېره ښه خبره ده، که یې نه مني نو هم الحمدلله بیا هم هیڅ خبره نه ده. موږ ته خدای ثواب راکوي، موږ ته به د حق ویلو ثواب راکول کیږي که یې هغه مني او که یې نه مني. چې موږ حق خبرې وکړو که انسانان مني او که نه مني. داسې نو په ډیرو آیاتونو کې دا خبرې راغلي دي که تاسو تفسیر ولولئ نو تاسو ته بیا در معلومه سي. تاسو دوهمه پوښتنه هم درلوده، یو بل سوال مو کړی وو. تاسو یې 15 څنګه؟ ما 15 درته ویلي وه چې تاسې جواب را نه کړي. 15 چې په هغه کې لیکلي دي ای ایمانوالو تاسو د عیسایانو او یهودیانو سره دوستي مه کوئ. د ورور پوښتنه دا آیات صحیح دی که غلط دی؟ چې د عیسایانو او یهودیانو سره دوستي مه کوئ.
دا کم آیات دی 6 یو 50 خو په قرآن کې راغلي دي په سورت آل عمران کې سورت نمبر 3 څو آیاتونه داسې شته دغه ترجمه چې کړې ده چې یهود او عیسایان د ځان دوستان کوي دا غلطه ترجمه ده. سمه ترجمه یې داسې ده مه جوړوئ تاسو د یهود او عیسایانو څخه خپل ژغورونکي که تاسو یوه لاره درلوده د ایمان په خاوندانو او یا هم په یهودو او عیسایانو ځان وساتي د حفاظت لپاره. دغه توري چې ترجمه شوی دی په دوست سره دوست دغه صحیح ترجمه نه ده. دا باید داسې چې ځان د ساتنې لپاره دوی ته مه سپارئ. معنا دا ده چې د خپل ځان د ژغورنې لپاره چې مؤمنان او مسلمانان وي نو عیسایانو او یهودو ته مورځي. دغه معنا ده. د دې معنا دا نه ده چې تاسو د هغوی سره دوستي مه کوئ. ولې چې په ډېرو ځایونو کې په قرآن کې نور آیاتونه راغلي دي د بیلګې په ډول. په قرآن شریف کې سورت ممتحنه سورت نمبر 18 په آیات نمبر 8 کې راغلي دي خدای تاسو له هغو کسانو سره د نیکۍ او انصاف څخه نه منع کوي چې له تاسو سره د دین په اړه جګړه نه ده کړې او تاسو یې د خپلو کورونو څخه نه یاست شړلي. الله تعالی جل جلاله تاسو د اوسېدو څخه نه منع کوي د هغو کافرانو سره چې ستاسو د دین پر خلاف ستاسو سره نه جنګیږي او تاسو د کورونو څخه د باندې نه باسي او د هغه څخه مخ ته راغلي دي. خو لیکن هغه غیر مسلمانان یا هغه کافران ستاسو سره ستاسو پر دین باندې در سره جنگیږي او تاسو د خپل کور څخه باسي نو هغه ته نږدې مورځي د ځان ژغورنې لپاره د حفاظت لپاره. نو د الله پاک ډیر آیاتونه شته داسې هیڅ ځای نه دي پکې راغلي. خو لیکن د ژغورنې لپاره د حفاظت لپاره که چیرې تاسو یوه لاره درلوده نو د قرآن آیات دی چې دا ښه ده دا بهتره ده چې تاسو د مسلمان او مؤمن سره یو ځای سئ تر دې چې عیسائی او یهودی ته ورځي. هیله لرم سم جواب مې درکړي. که د ښځو په طرف کې یو غیر مسلمانه ښځه یې نو خپله پوښتنه دې وکړي. السلام علیکم زه دیویا شرما یم. زما یو پوښتنه ده په سورت بقره کې چې 2 سورت دی 223 آیات کې ستاسو څخه یو څه وضاحت غواړم. په دې آیات کې راغلي دي چې ښځې ستاسې کروندې دي د هرې خوا چې مو زړه غواړي خپلې کروندې ته ورسئ د دې فرصته څخه ګټه پورته کړئ او د خدایه څخه وبېرېږئ او پوه سئ چې یو ورځ به ورسره مخامخ سئ. هیله ده په دې اړه یو څه وضاحت راکړئ. دې خور پوښتنه وکړه د سورت بقره سورت نمبر 2 آیات نمبر 223 چې په هغه کې خور دا پوښتنه وکړه چې ښځې ستاسې کروندې دي ویې کاروئ لکه کرونده. دا چې په قرآن عظیم شان کې ویل سوي دي چې ښځې ستاسو کروندې دي نو هغسې په سمه طریقه سره د هغو سره چلند وکړي. په دې آیات کې که موږ فکر کوو 223 نمبر آیات د هغه تر مخه د مخکینی آیات تلاوت کول حتمي دي چې یو څوک د حیض په باره کې پوښتنه درڅه کوي چې کله هغوی د حیض په باره کې پوښتنه کوي د حیض په باره کې نو الله تعالی فرمایي چې د حیض په دوران کې هغوی ته مه نږدې کېږئ. د حیض په جریان کې د خپلو ښځو سره مه یو ځای کېږئ. دا ولې چې د حیض په دوران کې چې کومه وینه بهیږي د نن روغتیایي ساینس دا وایي چې دا ډیره ممکنه ده چې تاسو کله هغوی ته نږدې کېږئ نو ښځې ډیر په تکلیف کېږي. پر هغه سربیره د ناروغۍ رامنځته کېدو لوی احتمال شته د وینې د لاسه. په همدې خاطر هغوی ته مور نږدې کېږي. کنې نو ښځې خو ستاسو کروندې دي چې کله مو زړه وغواړي ور نږدې کېدای شي. معنا هغه ستاسو دي ستاسو دپاره دي. که په قرآن عظیم شان کې ولولئ د هغه څه تر مخه سورت بقره سورت نمبر 2 آیات نمبر 108 هن لباس لکم وانتم لباس لهن. تاسو د ښځو لباس یاست ښځې ستاسو لباس دي. معنا ستاسو ښځې ستاسو جامه ده او تاسو د خپلو ښځو جامه یاست. د لباس معنا ده کالی. د لباس اصلي هدف دی پوشل ژغورل پټول ښایست ورکول. دغه کار دی د ښځې او خاوند. نو په دغه آیات کې چې راغلي دي چې په حیض کې ښځو ته مه نږدې کېږي دوی ستاسو کروندې دي چې څنګه مو زړه غواړي ورسي. او د دې نورې هم ډېرې معناوې شته چې په طب کې یې موږ ثابتولی سو. یوه مځکه چې کله حل پکې چلیږي
تاسو خو پوهیږئ چې حل په خپل ځان کې یو سخت شی لري، لرګی. ډېرې معناوې لري چې تاسو ډېر احتیاط وکړئ. دا مځکه چې ده د دې خاوره ډېره پسته ده، خاوره یې پسته ده، نو په احتیاط سره حل کړئ، په احتیاط سره ورسره چلند وکړئ. نو ډېرې معناګانې لري، ډېر تفاسیر لري، تر څو تاسو پر خپلو ښځو پاملرنه وکړئ او د دې سره په ښه طریقه سره چلند وکړئ. هیله لرم چې سم جواب مې درکړي. د دغه مایک څخه پوښتنه وشي، تاسو غیر مسلمان یاست؟ خپل نوم راته ووایه. بله. السلام علیکم ډاکټر ذاکر صاحب. زما سره زما یو ملګری دی چې غیر مسلمان دی. دی هندي نسی ویلی خو ډېر ښه په پوهېږي. نو د ده د طرفه څخه زه یوه پوښتنه وکړم. د ده پوښتنه ده، ده ته ویلي چې حضرت محمد تر ټولو وروسته پیغمبر دی، اخري نبي دی. ما ده ته ویلي وه زه ستاسو خپرونه په کیو تلویزیون کې ګورم، د هغې خپرونې بیان مې ورته وکړي. نو ده راته ویل چې په انجیل کې چیرې راغلی دي چې حضرت عیسی یوازې عیسایانو دپاره دی، د ټولې نړۍ دپاره نه دی. په داسې حال کې چې په ټوله دنیا کې عیسایان شته او په ټوله نړۍ کې خواره دي. دې ورور پوښتنه وکړله چې ما مخکې ویلي دي چې دا څومره پیغمبران چې تر مخه راغلي دي هغه صرف د خاص وخت دپاره او د خپل قوم دپاره راغلي دي او ټوله پیغام یې محدوده و د وخت دپاره. نو د ده پوښتنه دا ده چې په انجیل شریف کې چیرې لیکلي دي چې عیسی علیه السلام یوازې د خپل قوم دپاره و. زه به لومړی د قرآن عظیم شان حواله درکم. په قرآن شریف کې راغلي دي په سورت آل عمران کې سورت نمبر 3 آیات نمبر 49. سورت آل عمران 3 سورت 49 آیات. عیسی علیه السلام د بنی اسرائیل د پاره را لېږل شوی و. همدغه آیات راغل دي په سورت صف کې سورت نمبر 1 آیات نمبر 6 چې عیسی علیه السلام د بنی اسرائیل د پاره راغلی و. مګر زه پوهېږم چې ته یو عیسائی یې، کیدای شي قرآن عظیم شان ونه منې، هېڅ خبره نه ده. که چیرې تاسو په انجیل کې وګورئ، په انجیل کې راغلی دي په ګاسپل اف میتیو کې مضمون نمبر 10 جمله نمبر 15 او 6 کې عیسی علیه السلام وایي و خپلو شاګردانو ته تاسې و غیر یهودي خلکو ته مور ځئ، د هغوی و ښار ته مور ځئ، مور داخلیږي، خو لاکن تر هغه دا ښه دی چې د بېلارو یهودو و کور ته ورسئ، و هغو خلکو ته ورسئ چې یهود دي او په یهودیانو خلکو کې بیا بېلارې دي، په خپل دین کې هغوی ته ورسئ. عیسی علیه السلام فرمایي په ګاسپل اف میتیو کې مضمون نمبر 15 جمله نمبر 24 زه نه یم رالیږل سوی مګر یوازې د هغو یهودیانو دپاره چې لاره یې ورکه کړې ده. دا عیسی علیه السلام وایي. نو په انجیل شریف کې راغلی دي چې عیسی علیه السلام یوازې د یهودو دپاره راغلی و. دا ځکه چې عیسی علیه السلام خپله هم یهودي و، خپله هم د یهودو دپاره رالیږل سوی و او خپلو ملګرو ته هم ویله چې تاسې یوازې یهودو ته ورسئ. هیله لرم سم جواب مې درکوي. که د ښځو په طرف کې یو غیر مسلمانه ښځه یې نو خپله پوښتنه دې وکړي. دلته غیر مسلمانه ښځه نشته. بله پوښتنه د دا مخامخ مایک څه وکړي. زما نوم سنجې دی او زه خپله انجینر یم. زما دا پوښتنه ده چې زموږ هندوستان ته اول هندویزم رالی، وروسته بودیزم رالی، وروسته جودیزم رالی، په آخر کې نو سیکیزم رالی. په دې مذاهبو کې جنگ جدل در اوسه نه دی راغلی، خو د بلې خوا چې دا نور مذهبونه راغله لکه جویش، عیسایان او وروسته اسلام، په دې درو سرو کې په دا 1400 کاله کې ولې دا جنگ ختم نسو؟ دا مې لومړۍ پوښتنه ده. او دویمه پوښتنه دا ده دا تاسو چې څه د تروریستانو تعریف وکئ صحیح ده، سمه ده، مګر تروریستان اسلام بدنامه کوي، دا خبره به منې؟ دا تا غوندې مسلمانان چې کم کارونه کوي دا ډېر ښه دي. او بله خبره ده دا اوس چې په عراق کې څه وسوه دا ښه کار ونه سو. هر چا چې کړی وي که مسلمان وي که هندو وي د مذهبي ځایونو سره باید داسې ونه سي. ډېره مننه. دې ورور دوې پوښتنې وکړې. لومړۍ پوښتنه یې دا وه چې هندوستان ته اول هندویزم راغلی، بیا بودیزم راغلی، بیا جینیزم راغلی، بیا سیکیزم راغلی. هیڅ جنگ منګ نه دی پکې سوی. لیکن په دا جوډایزم کې، عیسایت او اسلام کې همیشه جنګونه وي. ولې؟ تاسو کیدای شي چې د خپل مذهب په باره کې خبرتیا نه لري. تاسو مهابارت لوستلی دی؟ تاسو لوستلی دی مهابارت؟ په ټوله مهابارت کې جنګونه دي.
د نورو مذهبونو سره نه دي، په خپل منځ کې دي. که چیرې تاسو مهابارت ولولئ چې هغه یو کتاب دی او ما لوستلی دی، په هغه کې دننه خپلوان یعنی د خپلوانو ترمنځ پانډو 15 او د کوړو 100 جنگ دی. په مهابارت کې چې د جنگ په باره کې څومره جملې دي تر قرآن مجید په څو واره اضافه دي. که تاسو حساب کړئ چې په قرآن مجید کې څومره آیاتونه دي، په مهابارت کې څو چنده زیات دي. او چې کله بیا تاسو بھگوت گیتا ولولئ، بھگوت گیتا د مهابارت یو برخه ده. 18 فصل دي. د بھیشما پرو د 25 څخه تر 42 فصل پورې ورته وایي بھگوت گیتا. او بھگوت گیتا تر ټولو زیات د مطالعې کتاب دی په هندو مذهب کې. او دلته په دې بھگوت گیتا کې شری کرشن نصیحت ورته کوي، رائے ورکوي، صلاح ورکوي، مشوره ورکوي ارجن ته. چې کله تاسو ولولئ بھگوت گیتا فصل نمبر 1 د 45 جملې څخه تر 46 جملې پورې ارجن د جنگ په میدان کې خپل وسله پر مځکه ږدي او وایي و شری کرشن ته زه د جنگ په میدان کې بے ګناه مرګ خوښوم په نسبت د دې چې د خپل دوستانو سره جنگ وکم. دا غسی وایي. تاسو بل وستلی د هغه څخه د ستی ورسته په 2 فصل کې په جمله نمبر 2 او 3 کې شری کرشن وایي و ارجن ته ارجن ته د کوم رئیس دونه بې غیرته سوې، د کوم رئیس دونه بې رندوکې سوې، دا بیر ستا په زړه کې څنګه در ولوېدله، ته څرنګه داسې بزدله سولې. هغه وایي چې د ځوانانو غیرت دی جنگ کول. بیا په جمله نمبر 1 2 او 3 کې پسې ورته وایي هغه ځوان خوش نصیب دی چې د جنگېدلو موقع په لاس ورځي. که چیرې ته وجنګېږې نو ته به جنت ته ولاړ سې، که نه وجنګېږې نو جنت ته نه سې تللی. دا څوک وایي؟ شری کرشن نصیحت کوي و ارجن ته که زه دا ووایم چې ستاسو شری کرشن وایي چې د خپلو خپلوانو قتل وکړي نو دا شیطانی حرکت دی. که زه دا ووایم چې ستاسو د هندو مذهب په کتاب کې تاسو درشوي چې د خپلوانو قتل وکړي نو دا به یو شیطانی کار وي. نو یو هندو دستی ماته وایي چې دا خو جنگ دی د حق او باطل په منځ کې. نو زه به درته وایم چې په قرآن شریف کې هم دا غسې لیکلي دي، جنگ د حق او باطل ترمنځ. زه پوهېږم چې په هندو مذهب کې دا نه دي لیکلي چې تاسو خپل خپلوان قتل کړئ. که د حق دپاره یو څوک وهم جنګېږي نو هیڅ خبره نه ده، ولو که هغه ستاسو خپلوان یې، ولو که هغه ستاسو مور و پلار یې، هیڅ خبره نه ده. دا خو شری کرشن ارجن ته وایي. او هغه د اسلام خلاف خلک چې د محمد صلی الله علیه وسلم احادیث ته بل رنګ ورکوي. د صحیح بخاري 4 ټوک په 46 نمبر حدیث کې په کتاب الجهاد کې د الله رسول فرمایي هر مجاهد چې و جهاد ته ځي که چیرې هغه قتلیږي نو هغه به جنت ته ځي، که هغه ژوندی بیرته راسي نو هغه ته به د دې دنیا شتمني په لاس ورسي. اکثر د اسلام مخالف په شمول د ارون شوري دا حدیث راواخی وایي چې دا څنګه مذهب دی، وایي جنگ وکړي که مړه په جنگ کې نو جنت یې ځای دی، که نه نو د دې دنیا شتمني. که چیرې تاسو بھگوت گیتا ولولئ فصل نمبر 2 جمله نمبر 10 په هغه کې شری کرشن وایي و ارجن ته ارجنه پورته سه او جنگ وکړه. که ته چیرې مړ سې یعنی قتل سې ته به ولاړ سې جنت ته، که چیرې ژوندی بیرته راسې نو د دنیا شتمني به در ورسیږي. کټ مټ چې په صحیح بخاري کې محمد صلی الله علیه وسلم ویلي دي هغه وایي شری کرشن و ارجن ته. ما ته داسې ښکاري چې ارون شوري بھگوت گیتا بیخي ویلی نه دي. که چیرې ویلی وای نو د اسلام پر خلاف لیکل نه کول. نو تاسو د شو معلوماتو دپاره د دواړو کتابونو مطالعه وکړئ. تاسو وایئ چې هندویزم رالی، بودیزم رالی، اشوکا څه شی وکړه؟ په لکاو انسانان یې ووژل. تاسو وایئ هېڅ جنګ نه دی سوی. تاسو کېدای شي دا هېروئ تاسو د هندوستان تاریخ بیخي لوستلی نه دی. که تاسو د هندوستان تاریخ ولولئ نو په دې ځای کې هم د کروڑونو انسانانو قتلونه سوي دي. نه یوازې دا چې په مهابارت کې لیکلي دي. تاسو وګورئ اشوکا ټوله نړۍ تباه او برباد کړي او بیا د هغه څخه ښه سړی جوړېږي. نو قتلونه خو یې وکړه. که تاسو وګورئ په هندویزم کې هم قتلونه سوي دي، په جوډایزم کې هم دي، په عیسایت کې هم دي، په اسلام کې هم شته، چې په هر ځای کې هم تاسو ووینئ
ځینې ځایونه چې جنګونه سوي دي، مقابلې چې سوي دي، هغه د حق او باطل تر مابین سوي دي. سمه ده. او ځینې ځایونه که تاسو وګورئ نو د بېګناه انسانانو قتلونه سوي دي. تاسو پوهیږئ د نړۍ په تاریخ کې د مذهب په نامه، د دین په نامه چې تر ټولو زیات قتلونه کړي دي هغه دی کروسیډر د عیسایت په نامه باندې. په لکاو انسانان یې قتل کړل د عیسایت په نامه باندې. که تاسو وګورئ چې یو نفر چې تر ټولو زیات قتلونه کړي دي په نړۍ کې هغه څوک دی؟ تر ټولو زیات قتلونه چا کړي دي په دنیا کې؟ هټلر. یهودیان یې ووژل 6 میلیونه. څونه؟ 80 لکه خلک یې قتل کړل. نو زه خو دا نسم ویلی چې عیسایت غلط وو. که چیرې هټلر د 80 لکو یهودیانو قتل کړي دي نو زه خو دا نسم ویلی چې عیسایت او انجیل شریف خلکو ته دا هر څه ورزده کړي دي. ما انجیل شریف لوستلی دي. دا چې هټلر 80 لکه یهودیان وژلي دي نو موږ خو عیسایت نسو ګناهکاره کولی چې د عیسایت په نامه باندې چې هغه سپېڅلی جنګ ورته وایي، هغه کروسیډر د مذهب په نوم چې باید مذهب واړوي د زرهاو او لکهاو انسانانو قتل وکړي. که تاسو وګورئ داسې ډېر تاریخونه تیر سوي دي. په هندوستان کې هم دي، د هندوستان څخه د باندې هم دي، په هندویزم کې هم شته، په بودیزم کې هم شته. که تاسو وګورئ نو په عیسایت کې هم شته، په اسلام کې هم شته. خو کله چې یو ټکر رامنځته سي د حق او د باطل، نو د حق دپاره د باطل پر خلاف باندې پر موږ جنګ کول لازم دي. نو دا ستاسو غلط فهمي ده. ستاسو دوهمه پوښتنه چې ځینې تروریستانو، ځینې ترهګرو اسلام بدنامه کړی دي او تاسو چې زه ښه کار کوم، حق خپروم، امن خپروم، تاسو چې وایاست تر یو ځایه ښه وایاست. لکه څنګه چې ما وویل دا رسنۍ چې ځینو کسانو ته تروریستان وایي دا څه ډول ترهګر دي؟ په دې پوهېدل موږ ته ډېر ضروري دي. هغه څه ډول ترهګر دي؟ هغه خلک چې غلط کارونه کوي که د هغو په زړونو کې بیره پیدا کوي نو دا یو سم ترهګر دی. لکه بګت سنګ ترهګرو مګر شو په دغه طریقه سره که یو مسلمان د ځینو غلطو خلکو سره جنګیږي د حق دپاره نو دا سمه ده. زه په دې هم پوهېږم چې ځینې انسانان زموږ رنګ رابدي. ځینې مسلمانان د نامه مسلمانان دي. اکثره مسلمانان دا فکر کوي، نه یوازې دا چې غیر مسلمانان بلکې مسلمانان هم دا فکر کوي چې جهاد و دې ته وایي چې هغه مسلمان چې په هر سبب هم جنګیږي، که هغه د خپلې شخصي ګټې دپاره، که هغه د نامه دپاره او که د شخصي مځکې دپاره، دوی هغه ته وایي جهاد. دا غلط فکر دی. د جهاد معنا دا نه ده چې دا هر مسلمان چې هر رقم جنگ کوي، که هغه د شخصي ګټې دپاره، د پیسو دپاره، د نامه دپاره، و هغه ته جهاد نه ویل کېږي. د جهاد توري راغلی دی د جهادت چې معنا د مبارزه کول. جهاد په اسلامي لغاتونو کې مبارزه کول د خپلو بدو عادتونو سره، زموږ د خپل غلط نفس سره جنگ کول، جهاد کول، و هغه ته وایي جهاد. د ټولنې د سمون دپاره وایي جهاد. د جنگ په میدان کې د خپل ځان ژغورلو ته وایي جهاد. خو رسنۍ د جهاد معنا غلطه تعبیري. که تاسو په دې پوهېدل غواړئ چې په رښتیا سره ترهګر څوک دی چې په رښتیا توګه سره د بېګناهو خلکو په زړونو کې بیره پیدا کوي، د لومړۍ درجې ترهګر د نن په تاریخ کې د پخوا خبرې به سره پرېږدو چې په ننني عصر کې د بېګناه خلکو په زړونو کې بیره پیدا کوي. زما د حساب څخه لومړۍ درجه ترهګر دی بوش. تاسو پوهیږئ چې تر ټولو طاقتوره ملک امریکا تر ټولو پر کمزوره ملک افغانستان باندې بمونه ووري. دا نو نارینه توب دی. دې ته نارینه توب وایي. بمونه پر غورځي د لوړې څه، او موږ خو پوهېږو چې د چا په خاطر تهمت لګوي پر اسامه باندې. زه د اسامه انډیوال نه یم. زه دا نه وایم چې بن لادن ښه سړی و که بد سړی. ما تر اوسه پورې بن لادن نه دی لیدلی، زه یې پېژنم لا نه. او دا هم نه وایم چې اسامه بن لادن ترهګر و که نه و. خو خیر تاسې راسئ که داسې یې هم وبېمنو چې څونه ثبوتونه دوی لري هغه خو غلط دي. افغانستان وایي و امریکا ته چې تاسو موږ ته ثبوتونه راکړئ. دوی ثبوت ورکوي و مشرف ته، و ټوني بلیر ته. ثبوت یې غواړي افغانان، دوی ثبوت ورکوي مشرف ته او ټوني بلیر ته. دا د کم ځای انصاف دی؟ دا ځکه چې د دوی سره هېڅ ثبوت نشته. خو خیر که دا وهم منو، خیر د دې بحث په خاطر به دا وهم منو د بیلګې په ډول چې دا یوه سړي دا غلط کار کړی دی. اوس تاسو د یوه سړي دپاره آیا پر یو بشپړ هېواد باندې بمونه غورځولی سي؟ په زرهاوه انسانان قتلي. دوی څه حق لري؟ بیا پسې ولاړله عراق ته، په زرهاوه انسانان یې ووژل. زه دا نه وایم چې صدام حسین ښه سړی دی، زه دا نه وایم.
زه پوهیږم چې هغه ډېرې غلطۍ کړي دي. هغه عراقي خلک چې د صدام حسین په وخت کې یو څه په عذاب کې وه، اوس تر هغه ډېر په عذاب کې دي، ډېر زیات. دا څوک په عذاب وي؟ جارج بوش. دا خو ما 15 کاله تر مخه ویلي وه په استرالیا کې، کله چې زما څخه یو امریکایي کونسلر پوښتنه وکړه چې ستا په فکر سره اسامه بن لادن یو ترهګر دی؟ نو ما په هغه وخت کې لا درته ویلي وه، 2-3 میاشتې وروسته د سپټمبر څخه وروسته ما زه خو دا فکر کوم چې لومړی درجه ترهګر دی جارج بوش، او هغه په ورځپاڼه کې م راغله. نن بیخي ډېر انسانان دا وایي چې جارج بوش ترهګر دی. حتی په امریکا کې هم کله چې یو څېړنه وسوه، یوې شخصي ادارې یوه څېړنه وکړه په امریکا کې، هغو 3 نومونه ورکړي وه. څوک تر ټولو غټ ترهګر دی؟ اسامه بن لادن، صدام حسین او که جارج بوش؟ پر لومړۍ درجه ټول عمر جارج بوش دی. غیر مسلمانان هم دا وایي چې لومړۍ درجه ترهګر دی جارج بوش. تر ټولو کښته درجه د هغې څېړنې وه 83 او ځینې خلکو یعنې 88% خلکو ویلي وه چې لومړۍ درجه ترهګر دی جارج بوش. دوی اوس په خبر سوله 15 کاله وروسته 6 کاله وروسته. ما خو پخوا ویلي وه. اوس به نو ته زما څه دا پوښتې چې داسې خلک دغه رسنۍ پر ګوته او پر پچه کوي او رسنۍ بدنامه کوي چې څه حالات روان دي. هیڅ یو مذهبي شخص، که هغه مسجد دی، که کلیسا یې، که منارې یې، په قرآن کې راغلی دي چې هغه باید وران نه کړل سي. هیڅ یو هم. د قرآن آیات دی چې مه ورانوئ منارې، د عبادتونو ځایونه، دا غلط کار دی. خو په قرآن کې هم راغلی دي که چیرې هر څوک دا کار کوي، که مسجد وي، که کلیسا وي، که مندر وي، په مجموع کې د عبادت ځای که ورانوي، نو دا د انسانیت خلاف کار دی او د قرآن شریف پر خلاف کار هم دی. هیله لرم سم جواب مې درکړي. لکه څرنګه چې زموږ سره وخت ډیر کم دی، نو په دې خاطر به موږ 1-2 پوښتنې به لا نورې هم واورو، نو وروسته به دا پروګرام پای ته ورسوو انشاءالله. اوس که زموږ د خویندو په جمله کې یو غیر مسلمانه خور وي، نو ژر دې خپله پوښتنه وکړي. دلته غیر مسلمانه ښځه نشته. ښه، اوس که دلته زموږ یو غیر مسلمان ورور وي. السلام علیکم ذاکر صاحب، شریرام راجو زما نوم دی. نو چې ستا موضوعات زه اورم چې په وید او په بګوت کتاب کې چې کومې موضوعګانې دي د یوه الله، رسالت او آخرت، تاسو چې دا موضوعات وړاندې کوئ، نو کله چې یو څوک دا موضوعات اوري، نو ولې نوم بدل کی یا مذهب بدل کی؟ که رښتیا الله یو دی، نو په ټولو کتابو کې یو دی، نو نوم او مذهب ولې اړوو؟ او بله خبره دا ده چې زموږ ځینې ملګرو اسلام قبول کړی دی. زموږ په سیمه کې مسلمانان ورته وایي چې دا حتمي ده چې خپل نوم هم واړوي. په دې کار سره موږ د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ کیږو. زموږ د سیمې مسلمانان د نوم په بدلولو باندې ډېر تاکید کوي. او بله خبره دا ده، ورور جانه یوه پوښتنه بس ده، وخت کم دی. دا تا چې کومه پوښتنه وکړه زه به د هغې جواب در کوم. د هغه څخه وروسته به نورو خلکو ته نوبت ورکو. د ورور پوښتنه وکړله، وایي که چیرې په وید کې لیکلي دي د توحید په باره کې، د یوه خدای په باره کې، د یوه الله په باره کې، د یوه ذات په باره کې او د رسالت په باره کې، نو موږ ته د مذهب د بدلولو اړتیا څه ده؟ ما کله درته وویله چې خپل مذهب بدل که؟ زه درته وایم پر خپل مذهب په ټینګار سره عمل وکړه. ستاسو په وید کې لیکلي دي، په بګوت کتاب کې لیکلي دي چې بت پرستي حرامه ده، غلط کار دی. په بګوت کتاب کې فصل نمبر 9، مضمون نمبر 9، موضوع نمبر 9 په جمله نمبر 20 کې لیکلي دي چې هغه څوک چې په فزیکي شیانو پسې ځغلي او د هغو عبادت کوي، هغه د غلط خدای عبادت کوي. هر هغه انسان چې په پیسو پسې، په فزیکي شیانو پسې ځغلي، هغه د غلط خدای عبادت کوي، بت پرستی کوي او بد اعمال تر سره کوي. نو د بت پرستی پر خلاف باندې ډېرې جملې دي ستاسو په وید کې، په بګوت کتاب کې. نو ما کله درته ویل چې تاسو خپل مذهب بدل کړئ؟ زه خو درته وایم چې پر هندویزم باندې په ټینګار سره عمل وکړئ او بت پرستی ختمه کړئ. د هغه څخه وروسته لیکلي دي ستاسو په وید کې چې ډېری ریشان به راسي، اخري ریشي به راسي، او پکښې لیکلي دي چې د اخري ریشي چې څه هم درته وایي هغه ومنئ. که ته چیرې یو رښتونی هندو یې، نو تاسو ته چې اخري ریشي محمد صلی الله علیه وسلم ویلي دي او پیغام یې درته راوړی دی، هغه دی قرآن. په دې قرآن عمل کول پر تاسو فرض دی. که تاسو خبره نه منئ، نو تاسو یو ښه هندو بیخي نسئ کېدای. ما چیرې تاسو ته ویل دي چې خپل مذهب بدل کړئ؟
زه وایم په مذهب په ټینګار سره عمل وکړئ چې کله تاسو عمل په وکړئ نو تاسو به یو خدای ومنئ آخري پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم او آخري پیغام قرآن مجید دا لیکلي دي د عیسایانو په کتاب کې په نورو کتابونو کې او د هندوانو په کتاب کې هم تاسو ویل چې د نوم اړول حتمی دي د نوم اړول ضروری نه دي په نامه سره د چا څخه مسلمان نه جوړیږي محمد ذاکر سلطان عبدالله په عمل سره مسلمان کیږي په عمل سره کچېرې تاسو خپل ټول رضا و الله و خدای ته ورسپارئ و دې ته ویل کیږي مسلمان اوس د نوم په اړولو سره ذاکر عبدالله سلطان یا شاکر سره څوک نسی مسلمانېدلی که مسلمانېدل غواړې خپل رضا و یو الله ته وسپاره نو بیا به ته یو ښه مسلمان سې د هندو معنا څه ده هندو یو جغرافیاوي تعریف دی جغرافیایي د سیمې په اعتبار سره پیژندنه ده چې کم یو انسان چې کم یو شخص د انډس د سیمې په شاوخوا کې اوسیږي د انډس د سیمې په شاوخوا کې هغه انسان چې د سندو والی پر شاوخوا اوسیږي و هغه ته وایي هندو دا د هندو توري د هر څه تر مخه عربو کارولي وو چې و دې هېواد ته راغلي وو نو دا د هندو توري د ټولو تر مخه کارولي وو عربو نو په جغرافیاوي لحاظ سره هر سړی چې هم چې په دې هېواد کې اوسیږي هغه ته هندو وایي په جغرافیاوي لحاظ زه هندو یم په مذهبي لحاظ بیا نه یم په جغرافیاوي لحاظ په سیمه ییز اعتبار سره که ته دا وایې چې د هندو معنا ده د بت عبادت کول نو زه هندو نه یم خو د سیمې په اعتبار سره زه هندو یم د سیمې د لحاظ زه هندو یم دا چې یو الله منم بیا مسلمان یم ولې چې زه خپل ټول رضا و الله جل جلاله ته سپارم په اسلام کې هم د نوم اړول فرض نه دي د نوم اړول فرض نه دي که چیرې په هغه نوم کې شرک سوی وي د هغه نوم څه چې د شرک بوی راځي د هغه بدلول فرض دي کنه نو د نوم بدلول فرض نه دي ته پر خپل زاړه نوم پاتېدلی سې په عملی ډول ته د یو الله خبره ومنه نو ته به یو ښه مسلمان سې هیله ده چې سم جواب مې درکړي اوس موږ بیا د یو غیر مسلمان ورور و طرف ته ورځو چې غواړي پوښتنه وکړي زما نوم ټیره میاشت دی زه په اتفاق بیړني پوستخانه کې کار کوم زما پوښتنه دا ده چې یو څو ورځې مو په ورځپاڼو کې ولیدل چې هغه سپورټس ستوري چې د هغې پر کالو اغوستلو ډېرې خبرې وسوې تاسو نصیحت ورته وکئ چې داسې نه کوي هغه د چا په خوله نه کوي او هغه کالي اغوندي هغې ته څه ویل لري او زما یو بله پوښتنه ده زه ستاسې خپرونه په کیو تلویزیون کې ګورم که هغه خپرونې په سیمه ییزه لهجه دوبله سي نو دا به ډېر ښه کار وسي دې ورور دوې پوښتنې وکړې هغه دوم پوښتنه یې داسې وکړه چې زما ځینې تقاریر دي په سیمه ییزه لهجه باندې دوبله کړل سي ورور جانه زما د خوا څخه هیڅ ممانعت نشته هیڅ شرط نشته هر څوک چې دوبله کوي دوبله دې کړي زه ستاسو په ژبه نه پوهېږم نو ستاسو د حیدرآباد خلک یې باید دوبله کړي هیڅ شرط نه پرېږدم او انشاءالله چې ثواب یې حتما خدای ورکوي تر کومه ځایه چې د لومړۍ پوښتنې جواب و چې یو څو میاشتې تر مخه په رسنیو کې داسې د سپورټ په باره کې یو خبر راغلی و د کالیو اغوستلو په باره کې نو ته وایه چې ستا رایه څه ده زه چې وایم دا ستا پوښتنه چې ده که نه دا د ثانیه میرزا په باره کې ده د ثانیه میرزا په باره کې نو خو سم دمسې دا ووایه زه پوهېږم چې هغه هم د حیدرآباد ده او دا د ثانیه میرزا په مسئله کې څو میاشتې پرله پسې هندي رسنیو او نړیوالو رسنیو دې کیسې ته هوا ورکړه او دا به د هر خبر سرټکی و یا به د ورځپاڼې پر دا مخ صفحه باندې راغله چې اسلام د ثانیه میرزا پر خلاف دی هغې مولایانو ته سپکاوی کړی دي داسې نور او داسې نور ما ډېر راپورونه ولوستل مګر زما رایه دا ده چې کله دغسې پوښتنې را پیدا کېږي نو موږ باید د حکمت څخه کار واخلو د حکمت څخه زه دا نه وایم چې عالمانو فتواوې ورکړي دي یا خلکو خبرې پسې کړي دي اکثره عالمانو ښه فتوا ورکړې ده اکثرو مګر ځینې سیاستمداران یې منځته راولوېده زه به یو لږ نوکي تاسو ته بیان وکم خلکو ویله چې اسلام د نړیوال سپورټ پر خلاف دی اسلام د نړیوال ورزش پر خلاف دی او رسنیو د ثانیه میرزا څخه
دا پوښتنې کولې چې اسلام داسې کالو اغوستلو ته حرام وایي نو ته ولې داسې کالي اغوندې داسې نور او داسې نور. زه ستاسو څخه دا پوښتنه کوم چې ثانیه میرزا په ټینس کې 11 مقام وه، اوس 40 مقام ته راغلی دی. یو څه فرق پیدا شوی دی، پر 1-2 نمبر باندې ده. تاسو په ټینس کې تر ټولو بریالي د سلینا ویلیام څخه ولې پوښتنه نه کوئ؟ ولې دا پوښتنه نه ځنې کوئ چې د هغې مذهب و هغې ته د داسې کالو اغوستلو اجازه ورکوي؟ تاسو د ملایانو څه ولې پوښتنې کوئ چې په اسلام کې داسې کالي اغوستل روا دي که نه دي؟ تاسو ولې د پنډت څه پوښتنه نه کوئ؟ تاسو ولې د پاپ څه پوښتنه نه کوئ چې سرینا ویلیامز چې لومړی مقام ده د داسې کالو اغوستل عیساییت روا کړي دي او که نه؟ پاپ بس ما د نظر څخه دا حتما درته وایي چې حرام دي. ډیر صاف لیکلي دي د حجاب په باره کې د ډیوټرونومي په کتاب کې فصل 22 جمله نمبر 5 کې د حجاب په باره کې، او په بل کتاب ټایموتی کې فصل نمبر 2 جمله نمبر 9 کې چې ښځې باید ښه سم کالي واغوندي. پټ سترمن معنا دا د زرین کالي به نه اغوندي، زیورات په ځان نه زړي، د یو چا مخ ته په ښه اخلاقو سره ورځي د ښه عزت سره. او په عیسایت کې هم داسې کالي اغوستل حرام ګڼل سوي دي. که تاسو د یو پاپ څخه پوښتنه وکړئ نو هر پاپ په تاسو ته وایي په دغه خاطر که تاسو لیدلي دغه نن لکه مسلمانان دغسې لباس کوي، ټوله بدن یې پوښلی، یوازې مخ او لاسونه تر مړوندو پورې ښکارئ. نو تاسو چې کله دا وایاست چې هغه خلک چې مذهبي دي، کومې ښځې چې مذهبي دي هغه باید داسې کالي واغوندي، زما د حسابه څخه هره ښځه، هره مسلمانه ښځه باید چې مذهبي واوسي او هغه باید ښه سم کالي واغوندي. رسنۍ څه کوي؟ خبرې ته هوا ورکوي. او د افسوس خبره ده چې زموږ ځینې مسلمانان سیاستمداران دا وایي چې دا ملا صاحبان نه دي، دا د خپل ملایي کوي، د سپورټ و دایرې ته چې نه راداخلیږي، د سپورټ په کارو دې ګوتې نه وي. زه و دې مسلمانانو سیاستمدارانو ته دا وایم چې د خپل سیاست پر شاوخوا مو راڅرخي، د اسلام و دایرې ته مه راداخلیږي. دوی دا وایي چې د ملایان چې که نه دا زموږ سپورټي مېرمنې د بریالیتوب څخه راګرځي. زه د دې څه دا پوښتنه کوم او ډېری زموږ غیر مسلمانانو سیاستمداران هم دا وویل چې هر څوک چې هم د ثانیه میرزا پر خلاف دی هغه د دې هیواد پر خلاف دی. دا زموږ هندوان سیاستمداران وایي. نو ما ورته وویل چې هر څوک هم د ثانیه میرزا کالي خوښوي هغه د وید پر خلاف دی، د هندویزم پر خلاف دی. په هندویزم کې هم لیکلي دي، که تاسو د هندوانو کتاب ولولئ، که وید ولولئ، په 10 ټوک کې لیکلي دي مضمون نمبر 15 جمله نمبر 10 او په ریګوید کې لیکلي دي ټوک نمبر 8 مضمون نمبر 13 او جمله نمبر 19 کې چې برهما خدای پاک ستاسو څخه ښځه جوړه کړې ده په دې خاطر سترګې کښته کوي او خپل سر پټ کوي. نو خدا دې په هندویزم کې حجاب شته. نو د هندوانو سیاستمدارانو خپل دیني کتاب لوستلی نه دی. هغه چې دوی وایي چې هر څوک د ثانیه میرزا د کالو پر خلاف دی هغه د هیواد پر خلاف دی. ما ورته ویل هر څوک چې د ثانیه میرزا کالي خوښوي هغه د هندو مذهب پر خلاف دی. او زه دا وایم و د سیاستمدارانو ته که هغه هندوان دي او که مسلمانان دي چې دا نړیواله سپورټ باید د بریالیتوب سره ونه ګرځول سي. موږ په دې پوهیږو چې پخوا په ټینس کې که موږ وګورو نو ښځو پوره کالي اغوستله، سمې به پټې وې، خو څنګه چې دا وخت سره تېرېږي کالي هم پسې رالنډېږي. خو پخوا هم دغه لوبې کېدې، مسلمانو او غیر مسلمانو ښځو هم کولې. اوس ولې د کالو لنډول حتمي سوه؟ ته داسې ومنه که چیرې سبا بیچ والیبال نړیواله لوبه وګرځي چې هغه ښځې په ډېرو کمو کالو کې دا لوبه کوي، نو آیا تاسو به خپله لور ورواستوئ و بیچ والیبال لوبې ته؟ کم هندوستانی سیاستمدار به خپله لور ورواستوي و بیچ والیبال لوبې ته؟ تاسې بیچ والیبال پیژنئ؟ بیچ والیبال که چیرې سبا هغه نړیواله لوبه وګرځېدل نو آیا خپلې لوڼې دې لوبې ته وراستوئ چې بیچ والیبال وکړي؟ زه پوهېږم چې د کالو اغوستلو سره یو څه په لوبه کې بدلون راتلای سي، 1 سلنه، 1.5 سلنه یا 1 پاو کېدای سي. خو لاکن که چیرې مازې په کالو اغوستلو سره یو څه فرق راځي، 1.5 سلنه، موږ پوهېږو چې د اوبازۍ دپاره باید کم کالي واغوستل سي چې اوبازي په سمه توګه ترسره سي. که تاسو د عقل څخه کار واخلئ نو په لڅ بدن تر ټولو ښه اوبازي کېدای سي. نو آیا تاسو به بې له کالو اوبازي کوئ؟ تاسو به وایاست چې یا دا زما د حجاب حدود دي، دا زما عصریت دی، د غونې کالي اغوندم، لږ کالي اغوندم، دا ستاسو عصریت دی او زموږ عصریت دا دی
چې بدن باید ټول پوښلی وي. ستاسو پیمانه دا ده، زموږ پیمانه هغه ده. خو که چیرې تاسو په رښتیا هم په حکمت پوهېږئ نو خو کالي مه اغوندئ. ولې کالي اغوندئ؟ تاسو یې وینئ چې اوس د هغسې حال دی که نه دی؟ په همدې خاطر موږ ته پکار ده چې د رسنیو بازي سرچپه واړو. چې کله زه وپوښتل سوم چې ثانیه میرزا دغسې کالي اغوندي، آیا دا شکر کوي؟ نو ما ورته ویله چې ثانیه میرزا تاسو د اوس دپاره تاسو دې ته وګورئ چې اکثره مسلمانان کرکټران که هغه د هندوستان دپاره لوبه کوي که د پاکستان دپاره لوبه کوي، د لمانځه پر وخت لمونځ هم نه ادا کوي، د جمعې لمونځ هم نه کوي. په صحیح احادیثو کې راغلي دي چې د کافر او مسلمان تر مابینځ چې کم فرق دی هغه دی لمونځ. لږ تر لږه ثانیه میرزا لمونځونه خو کوي، لمونځ خو کوي، هغه دی الحمدلله. کیدای سي سبا کالي هم سم واغوندي انشاءالله. ولې نه؟ نو زه تاسو ته دا وایم چې مسلمانان کرکټران در ثانیه میرزا نور هم حرام کارونه کوي، تر ثانیه میرزا ډیر حرام کار کوي. لږ تر لږه لمونځ خو کوي. په دغه خاطر موږ باید د هغې ملګري سو. که هغه یو غلطي ملتي کوي نو موږ باید د هغې سره په حکمت سره مخامخ سو او باید ورته ووایو انشاءالله الله تعالی به هغې ته هدایت وکړي. لږ تر لږه لمونځ خو کوي. کیدای سي یو څو میاشتې وروسته یا څو کاله وروسته کیدای سي چې الله تعالی به هغې ته هدایت وکړي نو کالي به هم سم واغوندي. او زه پوهېږم چې د دې په لوبه کې به شاید نیمه سلنه یوه سلنه کیدای سي چې د ټولو کالو اغوستلو په سبب په لوبه کې یو څه کمی راسي. که الله د چا ملګری نو په لوبه کې به څونه پرمختګ وکړي. الله تعالی فرمایي په سورت آل عمران کې سورت نمبر 3 آیات نمبر 160 کې چې که الله در سره ملګری نه نو هیڅوک مو مرسته نشي کوای. که د الله ملګری در سره نه و نو هیڅوک مو د کومک نشته. او که چیرې مو الله ملګری وکړي نو هیڅوک یې نشي در څخه ګټای. نو په همدې سبب سره مؤمنانو ته پر الله باندې د توکل کولو ووایاست. نو کیدای سي ثانیه میرزا انشاءالله د یو څه وخت وروسته کیدای سي اونۍ سي، کیدای سي میاشتې سي، یا کیدای سي کال سي، موږ به الله پاک ته لاسونه پورته کړو چې الله دې هغې ته هدایت وکړي چې هغه کالي هم سم واغوندي او انشاءالله چې هغه بریالی هم سي. هیله لرم سم جواب مې درکوي. لکه څنګه چې ما تاسو ته وویل چې وخت ډیر کم دی خو پوښتنې ډیرې دي، مګر د قانون درناوی هم باید وشي. په دې خاطر موږ دغه نننۍ ناسته موږ په دغه ځای ختموو. بأخصهم متبرم بمكاني قلقا يجهزني إلى دار البلاد